د لوی سپېڅلي څښتنتاله په سپېڅلي نامو ټول لرور پښتنو ته او افغانانو ته چې مونږ ګوري او اوري سلامونه او هرکلی. نن را سره په سټوډیو کې مشال خان ټکر صاحب مېلمه دی. ټکر صاحب د کوزي پښتونخوا د ټکر سیمې سره تعلق لري او له ډېرو کلونو راهیسې له هېواده بهر د مسافرت شپې ورځې تېروي. دا یو څه وخت کېږي چې ټکر صاحب د لوی افغانستان غورځنګ یا ګام بنسټ کېښود او خپله هم د دې ګوند مشر دی. لومړی به تاسو سره ټکر صاحب سوال او دوا او سلام وکړي، وروسته به زه د ټکر صاحب د خپله لومړۍ پوښتنه وپوښتم. ټکر صاحب ګرانه، اول خو زه ستاسو او د دې پروګرام کتونکو او اوریدونکو ته د زړه د کومې د مینې نه ډک سلامونه، پالي او نیکې پرزونې وړاندې کوم. ټکر صاحب زما اوله پوښتنه به دا سي چې ولې مو د لوی افغانستان غورځنګ یا ګام بنسټ کېښود او د دې او ستاسې څه موخې او هدفونه دي؟ ګوره ګرانه، هر کله چې د لوی افغانستان خبر راځي نو دا خپل یو ډېر لوی تاریخي شالید یعنې تاریخي بیکګراوند لري. زه په یو تاریخي کلي ټکر او په یو سیاسي کور کې زیږېدلی یم چې زمونږ کورنۍ تقریبا 100 کاله د پښتون قاپر سیاست لپاره ډېرې روحاني، فزیکي او مالی قربانۍ ورکړي. نو د مردآباد زنده‌باد نارې ما هم په خپل کور کې دننه اورېدلې دي. زه ماشوم وم چې موږ به په خپل اوجره کې ناستو او 8 بجې به د کابل رادیو نه یو پروګرام چلیدو او په هغې کې به د وطن په اړوند ډېرې خوږې سندرې موږ ډېر په شوق سره اورېدلې. خو چې څنګه په خپل کور کې زما چې د کور کوم ماحول و هغې کې لویدلم نو زما سره دا احساس ډېر د وړوکوالي نه راپیدا شوی و چې اخر موږ پښتانه یو دومره لوی قوم ولې د یو بل نه جدا یو. او بیا هم دا هغه جذبه وه چې په اولني ځل د 18 کالو په عمر کې زه کابل ته د سورکاڼۍ کونړ په لاره افغانستان ته راغلی وم او د 21 کالو په عمر کې بیا د ګندف د اټا په لاره د پخاپخ په کنډو افغانستان ته پیاده تللی وم. ډېر تعلیم مې وکړو خو د تعلیم سره همیشه به د احساس د ډېر زیات زورولم چې ولې موږ د لر او بر پښتانه سره جدا یو. د خپل ټول درس په دوران کې به مې همیشه په محصلینو کې د پښتون قاپرستۍ سیاست کولو. هر کله چې زه د درس نه وزګار شم نو د شوروي اتحاد نه اسلام آباد ته لاړم او 11 کاله مې په اسلام آباد کې په خپل کور کې تیر کړل. خو ما ته به همیشه په پاکستان کې خپل ځان څه پردی ښکارېدو. نو زه د پاکستان نه لاړم کاناډا ته. نو هغلته مې د پښتنو د کلتوري ټولنې بنیاد کېښود چې د لر او بر ټول پښتانه پکې شامل وو او زه 10 کاله د هغې رئیس پاتې شوی وم چې په هغې کې په اول کال ارواښاد ډاکټر اکثر شینواري او بیا 9 کاله د ننګرهار نه یار محمد نعیمي زما سره مرستیان پاتې شوي دي. زه په دنیا وګرځېدم خو همیشه به زه په دې لټه کې وم چې څنګه به لر او بر یو ځای شي. خو چې کله په کال 2009 کې د سوات نه خلک په خپل کور کې بېکوره شول نو په دغه وخت کې زه په کاناډا کې وم. نو زه پاکستان ته راغلم. نو چې خپل کلي ټکر ته لاړم نو چې حجرې ته ورننوتم ډېر کسان پکې ناست وو. نو ما خپل مشر ورور حاجي میر علم خان ټکر هغه ما راپاڅېدو چې کور ته مه ځه، په کور کې د دې مېلمنو زنانه دي او دا خلک د سوات نه راغلي دي. نو زمونږ د حجرې نه کور ته پوړۍ تللې وې. نو زه هغې پوړو ته ورغلم او د کور زنانه ما له راغلې چې زما سره میلو شي ځکه چې زه د بهر نه راغلی وم. نو په دغه وخت کې ما ته د امریکې غږ ریډیو نه زیبا خادم ټلیفون وکړو چې دا څه لوبه روانه ده. نو نورې خبرې خو هم وشولې خو ما ورته وویل چې خورکۍ دا خبره ډېره په تاکید سره زه ته کول غواړم چې په پاکستان کې د پښتنو خلاف یو ډېر لوی سازش شروع دی. بیا زه ډېر زر واپس کاناډا ته راغلم او په شلم د جولای کال 2009 کې ما په یو تلویزیوني مرکه کې د پاکستان نه د ازادۍ چغه وویسته چې موږ پښتنو له پکار دي چې د پاکستان نه ازادي واخلو او د خپل پلار د وطن افغانستان سره شامل شو. دا انټرویو په یوټیوب باندې اوس هم پرته ده. بیا ما په کال 2012 کې د لوی افغانستان د غورځنګ ګریټ افغانستان موومېنټ ګام بنیاد کېښودو چې د ګام یو پوینټ اجنډا ده چې د اباسین نه واخله تر دغه پورې د خپل پلار د وطن لوی افغانستان جوړول دي.
په دغه وخت کې ما ډېرې ویډیوګانې د پاکستان خلاف شروع کړې. نو بیا د پاکستان استخباراتي ادارو په ټکر کې زما فیملی تنګول شروع کړ. نو ما په دې باندې یو ویډیو هم وکړه او بیا مې اقوام متحده ته مکتوب هم لیکلو چې پاکستان زما شامل تنګوي او ما د پاکستان پاسپورت د پاکستان په مخ باندې ورغورځاو. ما د پاکستان هویت ختم کړی دی. زه افغان وم، افغان یم او افغان بمرم. ډیر ټکر سه بل پښتنه په داسي د لوی افغانستان په جوړښت کې د پښتنو او نورو قومونو څه ګټې دي؟ ګوره ګرانه، په لوی افغانستان کې د پښتنو او د نورو قومیتونو په اړوند د ګام دریځ ډېر ښکاره دی. موږ وایو چې لوی افغانستان د ټولو قومیتونو یوه ګلدسته ده. نو که په دې ګلدسته کې یو ګل هم کم وي نو دا ګلدسته به نیمګړې وي او ښه به نه ښکاري. نو لوی افغانستان د ټولو قومیتونو په شریک وطن دی. د دوی ګټې به هم شریک وي او نقصانات به هم شریک وي. او دا یو ډېر تاریخي پس منظر لري چې کله احمد شاه بابا باچا شو نو هغوی فیصله وکړه چې د پښتنو د مختلفې علاقې د یو بل سره وګنډي. نو په هغه وخت کې په کابل کې د مغولو د لاسه ناصر خان حکمرانو او غزنی او پیښور هم دغه په ولقه کې وو. نو احمد شاه بابا په غزنی ورخت. د غزنی حاکم لږ مقاومت وکړ خو بیا لاسونه چوت کړل. بیا ناصر خان ته احمد شاه بابا خبر ولېږلو چې کابل پرېږدي که درشم. نو ناصر خان ورته وویل چې زه جنګ کوم. نو د دې نو ناصر خان د جنګ اعلان وکړو. خو د ناصر خان په فوج کې ازبک او هزاره هم وو. نو هغوی د ناصر خان نه تپوس وکړو چې جنګ خو کوي خو د چا سره دی؟ نو ناصر خان ورته وویل چې احمد شاه را روان دی. نو دوی ورته وویل چې دا اوس زموږ ملي مسله ده، موږ دا هغه سره جنګ نه کوو. او هغوی د ناصر خان د فوج نه جدا شو. د لږ جنګ نه پس ناصر خان پېښور ته وتښتېدو ځکه چې پېښور هم د کابل د لاندې و. نو د پېښور سردار په هغه وخت کې عبدالصمد خان و. نو ناصر خان چې پېښور ته لاړو د پېښور مشرانو ته تپوس وکړو چې څه له راغلی؟ نو ده ورته وویل چې احمد شاه بابا را روان دی، نو زما سره تاسو راپاڅئ. نو هغوی ورته وویل چې دا اوس زموږ قومي مسله ده، موږ تاسو سره نشو ودرېدلی. نو ناصر خان لاهور ته وتښتېدو. نو چې احمد شاه بابا پېښور ته لاړو نو د پېښور پښتنو ورته په واس کومې هرکلي ووي او بیا یې په شریکه په لاهور چغه وویسته. او چې په لاهور کې هلته هغوی له دغه ورکړه ماتې ورکړه او په لاهور یې قبضه وکړه. نو د کوزې پښتونخوا جمعه خان خوشکې د لاهور ګورنر وټاکو. او بیا وروسته چې کله دوست محمد خان د بخارا نه راغی نو سمنګان ته ازبکو له راغی او هغوی سره یو ځای شول او انګریزانو له ماتې ورکړه. دغه وخت کې یو بل کس د تاجکو مشر چې خواجه نومېده هغه هم د انګریزانو خلاف راپاڅېدو. نو په بیا په دغه وخت کې نه څوک پښتونو، نه څوک تاجکو او نه څوک ازبکو، بلکې ټول یو افغانو. نو لوی افغانستان به هم دغسې زموږ د ټولو قومیتونو په شریکه یو وطن او یو د پلار وطن لوی افغانستان وي انشاءالله. انشاءالله تعالی. ټکر صاحب ولې تر اوسه لوی افغانستان جوړ نشو؟ ملامت ولس که سیاسي ګوندونه یا د وخت حکومتونه دي یا وو؟ ګرانه، هغه قومونه چې هغوی د خپل تاریخ نه خبر نه وي نو هغوی به په راتلونکي کې د ډېرو ستونزو سره مخامخېږي. او هغه ولس چې کوم خپل تاریخ هیر کړي نو هغوی خپل سرحدات خوندي کولی نشي او خپلې تاریخي علاقې به د لاسه ورکوي. څومره پورې چې د لوی افغانستان د نه جوړېدو خبره ده نو په دې کې اول د افغانستان د وخت دولتونه، بیا سیاسون او بیا وروستو ولس شامل دی. او د محکوم افغانستان نه پکې هغه تش په نوم قامپرسته مشران شامل وو او اوس هم دي. اوس به ګرانه زه لږ په تفصیل کې لاړ شم. د افغانستان د دولتونو مشرانو ځکه لوی افغانستان غوښتل چې د هغوی دا خیال وو او اوس هم دی که چېرې د محکوم افغانستان ولس زموږ سره یو ځای شي نو د هغوی شمېر به هم زیات وي، سیاسي طور هم بیدار دي او تعلیم به هم زیات دی. نو بیا به زموږ باچایي یا زموږ مشرتوب یا زموږ رئیستوب ته به خطر شي. کېدای شي دا به نه هغوی یا مني او یا به نه مني. نو په دې وجه د ډیورنډ نه واخله تر د عباسي نه پورې د خپل ځمکې او خپل ولس پرېښودو ته تیار وو او دي، خو خپلې چوکۍ پرېښودو، خپلو چوکو پرېښودلو ته بالکل تیار نه دي. نه هغه وخت کې تیار وو او نه اوس تیار دي. د امیر دوست محمد خان نه راواخله تر د اوسه پورې د کوزې پښتونخوا د ولس او ځمکې په سر د افغانستان مشرانو
د خپل شخصي ګټو او یا چوکو لپاره همیشه معاملې کړې دي د پاکستان د جوړېدو نه پس په پاکستان کې د افغانستان اولنی سفیر د ظاهر شاه کاکا مارشال ولی خان پاکستان ته وویل چې زمونږ ستاسو په ځمکه هیڅ دعوه نشته او چې کله په کال 1948 کې په بابل کې د پښتنو قتل عام کېدو نو د افغانستان دولت د هغوی تپوس کړی نو او د پاکستان کورنۍ سود ګڼلې او په کال 1949 کې پاکستان په خوست کې په مغولګي کلی بمباري وکړه چې زموږ پکې ماشومان زنانه زلمی او مشران پکې شهیدان شو نو دا غي په عکس العمل کې په شپږشتم د جولای کال 1900 کال 1300 او نه کال 1900 او 9 کې ظاهر شاه د خپل ولس پښتون کې د دوړ اچولو لپاره په کابل کې جرګه راغوښته او په هغه کې پریکړه وشوه چې د انګريزانو سره د افغانستان د ډیورن په شمول کوم تړونونه هم شوي دي هغه ټول لغوه شو خو عجیبه خبره دا و چې کله د پاکستان گورنر جنرال اسکندر مرزا کابل ته د افغانستان په بلنه راغی نو د ماخام په سرکاري ډوډۍ کې چې سټیټ ډینر ورته ویل شي ظاهر شاه خپل بیان کې وویل چې زموږ د پاکستان په ځمکه هیڅ دعوه نشته د پاکستان او د هندستان په منځ کې په کال 1930 کال 1950 او کال 1901 کې جنگونه وشول او افغانستان په خپل ځمکه ورنه راغی او یو ځل چې په پاکستان کې ټوټاکنه وي نو ظاهر شاه قیوم خان لا چې هغه د بابړې د قصاب په نوم باندې مشهور دی چې د بابړې چې کم ظلم او کم قتل شو هغه د په وینا باندې شو نو هغه ته ظاهر شاه د ننګ یوسفزۍ په لاس باندې اتیش لکه کالدار ولېګلې چې چاته ولي خان دا ټولټاکنې اونګټي بیا داود خان بچا کیږي نو د ذوالفقار علي بوټو سره په یو ملاقات کې هغه ته وایي چې تاسو پښتنو له حق خود ارادیت په پاکستان کې د نن ورکه نو زما به هم خپل ولسته یو بهانه جوړ شي او دغه سي هغه وخت هغه شعار چې پښتونستان زموږ وطن دی نو هغه د پښتونستان خبره د حق خود ارادیت باندې بدل شوه او بیا ذوالفقار علي بوټو وایي چې په افغانستان کې د کوم بلوچ او پښتانه ناشتي نو دوی په دوی تاسو د کابل نه ځئ او که دوی نتل نو زه به په زور وشړم او بیا چې کله د ضیاء الحق په وخت کې ضیاء الحق کابل ته راغلی نو داود خان ورته د ماخام په دولتي ډوډۍ یا سټیټ ډینر ویل چې زمونږ د پاکستان په ځمکه هیڅ دعوه نشته خو چې کله وروسته داود خان غوښتل چې امریکای سره خپل تعلق پیدا کړي او د روس سره د خپل تعلق شوروي اتحاد سره ډیر خراب کو نو د ایران د بچا سره په یو ملاقات کې د ایران بچا رضا شاه پهلوي داود خان ته وویل چې په رسمي توګه د ډیورن کرخه اومنه نو زه به درله 3 میلیارډ ډالر درکم او دا خبره ورسره داود خان اومنه او دغه چې د کوزي پښتونخوا دولت او د ځمکې په سر یو وار بیا سودا شو فیصله په دې وشوه چې په جون کال 1908 او یارم کې با رضا شاه پهلوي کابل ته راځي او سپتمبر کال 1908 یارم کې با داود خان واشنگټن ته ځي او د امریکای د رئیس جمهور جیمی کارټر سره به ملاویږي او ډیرن لاین باندې بین المللي سرحد منل کیږي خو د انقلاب په وجه د باندې بشنده شو د افغانستان د مشرانو چره هم نه دی غوښتي چې لر او بر دی یو ځای شي ځکه چې د کوزي پښتونخوا په پښتنو کې شعور تنظیم تعلیم او سیاسي په ډیره کې یو ځای شول نو د کوزي پښتونخوا کلچر جبه او اثر به د بر په پښتنو پروزي او د دوی دغه ایرانی کلچر به د میز نزي چې دیتا د افغانستان مشران تیار نه دي بل په کوزه پښتونخوا کې لیډرشپ ډیر په طبي تاریخي او استعدادي لحاظ سره قوي دي چې د افغانستان پښتانه هم مني په 19 فروری کال 1915 په افغانستان کې د هندستان سفیر اس ال بغا په یو ملاقات کې وایي چې مخکې به د افغانستان دولت ویل چې د پښتونستان خوره زموږ خوره ده او ډیرن لاین بین المللي کې نه ده خو اوس وایي چې د کوزي پښتونخوا پښتنو له حق خود ارادیت ورکي او دغه سي هغه خبر د پښتون خبره اوس صرف شعارونه ته پاتې شول په ملیشیا کې د پاکستان په سفارت کې دویم سکرټر بشیر مټا د پاکستان سفارت له لته ورکړه او په افغانستان کې د داوود په وخت کې سیاسي پناه واغشته خو ډیر زر مایوس شو او په درشم د جولای کال 1915 آیم کې اجمل خټک ته وایي چې په اسلام آباد کې اسلام خټک اردو وایي او په فیض محمد خان مسعود په کابل کې فارسی وایي زموږ لپاره فرق سپات شو په 2 مارچ کال 1909 عبدالحی حبیبی صاحب د کوزي پښتونخوا یو سیاسي مشر ته ویلو تاسو په افغانستان باندې ډېر ټکرې وبندلې خو تاسو په شوي افغانستان انتر د امان الله خان پورې ټول تاسو خیانت کړی دي نو پکار ده چې تاسو نور په افغانستان باندې تیر نه ونوځي
دا تاسو ډیره لوی اشتباه وه. د افغانستان په وادو او خبرو تېروتل ډیره بېوقفي ده. اوس که تاسو د کوزه پښتونخوا خلکو څه ونه کړل نو زموږ خبره پاتې ده. کله چې په کوزه پښتونخوا کې د ولی خان پارټۍ بمونه خلاصول نو هندوستان پښتون زلمي ته د افغانستان په لاره وسله ورکول غوښتل چې دا تحریک کامیاب شي، خو د افغانستان دولت اجازه ورنکړو. یو وخت کې د ایوب خان اچکزی د کوټې هغه ویلي چې موږ د افغانستان د اعلی حضرت نه واخله تر د ادنا حضرت پورې ټول اوس بایل، خو هېڅ نتیجه ورنکړه. دې ټولو زموږ سره دوکې کړي دي. خو ګرانه تر د اوسه پورې په ار کې د میرویس نیکه او د احمد شاه بابا یو داسې بچی را نغی چې هغه په واس او په ډاګه دا خبره کړې وي چې موږ لوی افغانستان غواړو او صح عملی قدمونه پورته کړي وي. خو د بده مرغه صرف د کوزې پښتونخوا د ولس او د ځمکې په سر معاملې کوي او په مختلفو وختونو کې موږ خرڅ کړي وو. او د افغانستان سیاسون هم په دې وجه د لوی افغانستان خلاف دي چې دوی هم خپل راتلونکي په ار کې ویني. دوی هم نه غواړي چې لوی افغانستان جوړ شي، ځکه چې بیا به دوی په کې دومره په اسانه چوکۍ ته نشي رسېدلی. او دریم نوبت اوس راځم په خپل ولس باندې چې ولس د ولې ګناهګار وم، ځکه چې دا 108 کال شو چې موږ لر او بر د یو بل جدا یو او دوی ټول عمر خپل مشرانو د ټرک په بته پسې لګولې دي چې لر او بر یو افغان او ډیورن نه منو. خو دوی یو ځل هم په خپل مشرانو پسې راپا نسېدل چې د دې بغارو نه خو جوړ نشول. تاسو ولې موږ له دوکې راکوي او عملي ګامونه نه پورته کوي؟ او د افغانستان د مشرانو په کوزه پښتونخوا کې هم هغه تش په نوم قامپنست او مشرانو سره همیشه اړیکې ساتلې او اوس هم ساتي چې کوم د لوی افغانستان دشمنان وو او دشمنان دي. او هغه کسان د افغانستان شړي چې څوک په واس می وای چې زما د پلار دی وطن د عباسي نواخله تر دغه پورې لوی افغانستان دی. موږ د محکوم افغانستان په وطن او لوی افغانستان مین پښتانه د ځمکې او د اسمان په منځ کې اویزاګو. پاکستان را باندې باور نه کوي چې نن دي او که سبا دي د پښتانه به زموږ جدا کیږي او د افغانستان دولت را باندې هم باور نه کوي چې د پښتانه د افغانستان سره شامل شي نو بیا به د دې چوکۍ په خطر کې شي. موږ د کوزې پښتونخوا ماین پښتانه پاکستان نه منو، خو پاکستان موږ مني. خو بل اړخ ته موږ افغانستان منو، ولې د بده مرغه د افغانستان دولتونه موږ نه مني. زه ګوره دلته د ولس خبره نه کوم، زه ګوره د دولتونو خبره کوم. ولس همیشه زه کابل ته تلم نو ولس چې ماله کومه مینه راکړې ده نو د هغې ما سره جواب نشته، ځکه په ما کې دونه جذبه پیدا کړې ده چې زه د مخکې نه اوس زیات د وطن د لوی افغانستان لپاره هلې ځلې کوم. او ټاکر صاحب ډېر مفصلې خبرې دي وکړې، ډېر زیاتمنده. زه یو بله پوښتنه کوم، بیا به وروسته ځینې وړې پوښتنې دي بیا به پکې هغه کوو. خو مخکې چې خبرې دوام ورکړو، یوه خبره ده ټاکر صاحب، لکه دا د ستا خبرونه ما راواغېستله، بیا وروسته بل سوال ته ځو چې خپله دغه وخت د ظاهرشاه د حکومت چې کله پاکستان جوړېدو په ملل متحد کې خو هغې رسما نه پېژندو او په دې باندې که لکه خپله د پاکستان اسټبلیشمنټ چې دا همیشه په دې باندې خبرې کوي د پاکستان د میډیا د لارې چې موږ خپل یو اسلامي ورور و هغې موږ په رسمیت ونه پېژندلو، نو هغه هم دې په خاطر نه پېژندو چې افغانستان زموږ خاوره ده که نه. نو دغه کې تاسو ډېر نه واچوئ ځکه دا خو او دوی باندې همیشه ګیله کوي که نه، لکه هغوی دا ګیلهمن دي، خپله پښتانه هم سره دي که نه. خبره کوم خبر د سره چې هغوی یو دغه ورکړو، یو درخواست ورکړو او بیا هغه درخواست واپس واخیسته د ملل متحد نه چې د څه ضروري معلوماتو د نشو په وجه باندې دا زموږ اشتباه او موږ خپل خبر واپس اخیستل. دا تاریخ کې وګوره دا خبره خاصه دا به د دغه خو لکه کله ما چې لګرنا په واچو ځکه هغه لکه د کوزي پښتونخوا خپل ځنې پښتانه په دې دغه کې چې تاسو هغه خو به د لکه تفسیر سره نه وای لکه خپل زموږ پښتانه ملاندې په دې خبر نه دي چې ولې د افغانستان دغه حکومت پاکستان پر رسمیت نه پیژندو. هغه په دې خاطر نه پیژندو چې آلته زمونږ اکثریت پښتانه وسیږي او کدا چې د پنجاب سره یوځای شي، د پنجاب چې د اکثریت دی او انګریزانو خپل د پاکستان حکومت پنجاب ته حواله کړی دی، نو په دې خاطر باندې کدا تغیر سره شي نو دیو به د یو غلامۍ نه خلاص شي په بل غلامۍ کې به ورشي. خو په موږ نه پیږو چې دا وخت حکومتونه کې به یا طاقت نه یا به کې توان نه و چې څه په خاطر ګوره ګرانه څه ټیم چې پاکستان جوړېدو په هغه ټیم کې د افغانستان 200 کاله شو چې وجود لرو 200 کاله او هغه سره فوج موج نو پاکستان سره اسنو ها دلته کې زمونږ د مشرانو او زه بوس بل طرف لاړ شم د پاکستان 2 کاله شوی چې جوړ شوی دی صحیح شو، خو ما ته خو بل یو سلو 8 کاله شوی چې جدا شو دا مترک تاسو سوچ کړئ. ګوره ما سره دونه خبرې دي دومره خبرې
ګرانه چې په دې باندې ما ګوره ځان یو غنټه پروګرام کړی چې لوی افغانستان ولې جوړ نشو خو چې سره پروګرام داسې دی چې زه په ټول خبر نشم کولای ورونه سم صحیح خبره ده خزه اوس بل سوال ته به ورشو ځکه دغه دې په دې باندې کې د شي زنه لاندې زنه دغه مو شي محمد علي جنات څوک او څنګه د مسلم لیگ په مشر یره د دې بد اخلاق نوم چې داخل نو زما اعصاب خرابېږي خو زه تای نوم واښل زو په اوسو خبرې وکم ګوره محمد علي جنات د خاندان د هندستان د کاپیاوال کیوان ډېر بیا هغه کې څه کسانو شیعه مذهب قبول کو او ګجرات ته راغلل جنات چې کله درس ویلو نو دې په یو ډېر زیات کمزوري مسلو د پلار تجارو دغه یو انګريز دوستو هغه ورته ویل چې جنات لندن ته د درس لپاره ولېږه خو د جنات مور د دې خبرې سخت مخالفت وکړ چې دې به لندن ته لاړ شي او هغه ته به د یو انګريز سره واده وکړي او بیا به هندستان ته واپس رانشي نو مور دا یو شرط کې خود چې دې به حاله لندن ته ځي چې اول دلته واده وکړي نو د جنات واده د خپل کورنۍ یو جنې ایمی بای سره وکړو او بیا سرودي پاس لندن ته لاړو او د کور سره به هیڅ رابطه نه و نو د خدي جنکو ملګرو به هغه ته پیغورونه ورکول چې جناستانه د لندن ویزا جوړ کړه او لاړو پلار د لندن ته بزنس کې د تعلیم لپاره لګلو چې د بزنس تعلیم خو د هغه پرې خو د حوالته د په شرابونو کبابو او عیاشو کې ډوب شو د بیا د لینکن ان یو سرټیفیکیټ واغشتو چې د هغه سرټیفیکیټ په وجه د په هندستان کې عدالت ته د چا مقدمه وړاندې کول شو حالانکه دغه سرټیفیکیټ په وجه د ځان سره وکیل هم نشي لیکلی چنانچه په یو یونیورسيټي کې هم چرته هم جنا سبق نه دی ویلي د لسم جماعت د سرټیفیکیټ یعنی د میټریک د سرټیفیکیټ نه علاوه د سره بل یو ډیګري هم نشته خو د لینکن ان سرټیفیکیټ د لپاره یو تلسمان جوړ شو د باندې یو کتاب لیکل شوی دی ستینلی ولپارټ یو انګريز دی هغه په کتاب لیکلی جناب پاکستان چې هغه سړی ګورو د پته لري چې دا په دمال سلیمانو کې شو بیا دی واپس هندستان ته راغی او په کانګرس کې شامل شو خو بنیادی تور دی شرابي کبابي عیاش بدعمله او بد اخلاق انسانو د یو ډیر نږدې دوستو دین شاه چې فارسی او دغه په کور کې اوسېده نو دغه یو ډیر کم عمر لور راتن بای نو د امت هغه وخت درسل وکاله خو دې بدعمله او بد اخلاق انسان هغه ماشومې سره غلط تعلقات پیدا کړل نو دغه پلار د عدالت راخلو نو عدالت فیصله وکړه چې دی به د جنې سره نور هیڅ رابطه نه ساتي خو دې بدعمله به بیا هم دغه سره تعلقات ساتل او چې کله دغه عمر اتل سکاله شو نو خپل یو وړوکی سپی په ترخ کې ونیو او په جناب سمټي دلاله او بیا سورې پس عدالتي او ډیر زر دوی دیوبل جدا شو هر نه د 9 کال په عمر کې مړ شو او د مرګ پورې د هغه د خپل فیملی سره بیا ملاقات نو شوی او د بدعمله انسان یو ورځ په خپل ویلو چې هغه ماشومه جنې مال نو پکار چې ما دا غي سره واده کړی اوس خبره ده چې اوس براشو چې یاره دا دویمه برخه چې کومه چې یاره جنا مسلم لیگ خبره ده چې مسلم لیگ په قانون شپږم کې د سلیم الله خان په ډاکه کې دغه په کور کې دا جوړ شو خیر دا جوړ شي د دې لپاره چې په هندستان کې کانګرس ډیر مخ په وړاندې باندې روانو دغه د مخنیوي لپاره یو سیاسي ګوند انګريزانو په کارو ځکه چې دغه نه مخکې یو ګوند جوړ شو مذهبي ګوند چې هغه د دیوبند په نوم باندې یادېده نو دغه په مقابله لپاره دوی علیګړ تحریک شروع او دغه لپاره د مخنیوي لپاره د کانګرس د مخنیوي لپاره دوی د مسلم لیگ تنظیم بنیاد کې خود بر هغه ځان به له تفصیل په باندې نه خو جنات چې هر کله د هندستان واپس راغی نو دی په کانګرس کې شامل شو دی دا د کال 1900 خبره ده 1900 نو هغه کې دغه نه پس بیا په کال 1912 کې د مسلم لیگ په غونډه کې سالانه چې کوم د غونډه وای کې د خطاب وکړو او په کال 1913 کې په دغه کې شامل شو په د انډیا مسلم لیگ کې خو بیا یو د خپل حل ځلې کولې خو دغلته یو بل ډیر عجیبه خبره وشوه د په دغه کې یو د بمبئی یو گورنر ویلنګټن نو انګريزانو نو هغه یو ورځ ډوډۍ کړې و چې ډوډۍ کړې و نو د امرا غوښتي او د خزه امرا غوښتي و نو د خزه
دون داسې جامې اغوستې وي چې نیمه بربنډه وه. نو د دغه چې کومه ښځه وه د ویلینګټن، نو هغه دغه ښځې د هغې نوکرو یاور نوم یې و. هغه ته وي چې یاله دې له دغه راوړه کمبل، ځکه چې د دې به یخني کېږي. نو په دې باندې دغه ډېر خفه شو د جنا او ورپاسې د هغې نه پس دې لاړ لندن ته. نو بیا چې کله دغه کې شو بیا هم راغی واپس لندن، خو چې بیا کله په کال 1931 نه تر کال 1946 پورې مخکې لارډ ویلینګټن د ټول هندوستان وایسرای شو. نو د بیا دا غوښتل چې راځو دلته د په وخت کې دلته ماته اوسېدل ګران دي. نو دې لندن ته بیا لاړ. چې لاړ نو دغه په وخت کې به دې صرف راته، کله به شمله ته، کله به دلی ته راته، کله به مې ته صرف ملاقاتونه مې خلکو سره وکړ، خو اوسېده به دې په لندن کې. او ځکه چې د او د ویلینګټن د یو بل سره بالکل نه لګېده. بهرحال زه به په دې خبره باندې نور څه په تفصیل کې لاړ شم، خو بله دا سره چې د ټول عمر د یو 2 نمبر انسان و. لکه ګوره دې په خپله په اصلي کې پیدا شوی دی په 6 د اکتوبر کال 1815 کې. خو د ځان په خپله ویلي چې نه، دغه نه د کرسچینټي نه دونه دغه و متاثر و چې دی نه زما نوم په 15 زه په 15 دسمبر پیدا شوم او یو کال ځان نور وروسته کړی چې په کال 1806 کې، حالانکې دی په 6 د اکتوبر کال 1815 کې پیدا شو. دا 2 نمبري د ریکارډ دی سند مدرسه الاسلام یونیورسيټي کې، په هغې کې دا ریکارډ دی چې د کله سکول کې داخله اخیستنه د پیدایش تاریخ همدغه اکتوبر 6 کال 1815 دی. اوس خبره د بل اړخ ته راځي. دلته په دغه کې چې په دغه سره ملو شو د سنمیږي شیعاګانو سره، نو دا به هغوی ته چې زه شیعه یم، چې بیا به مسلمانانو سره ملو شو هغوی ته زه مسلمان یم. او دا کوي چې 2 نمبر انسان او 2 نمبر انسان د دنیا نه لاړ چې مړ شو، چې سټه مړ شو. نو اولنې جنازه شیعاګان وکړه او دویمه جنازه سنیان وکړه. او دغه په جنازه کې سره دغه ظفر الله خان، هغه دغه سر ظفر الله خان هغه د فارن منسټر په هغه وخت کې، او هغه د جنازه کو خو دې پسنه کوي چې اصلي باندې کې پیژنم چې د سوکته د نه شیعه دی او نه سنی دی هیڅ نه دي. نو خبره داسې ده چې په داسې حالاتو کې د مسلم لیگ بیا مخ په وړاندې باندې بوتلل، د مسلم لیگ سره په داسې حوالو سره خبره کول، دا چې کومونه دا ټول د انګریزانو د یو پیداوارو چې په کومه طریقه دا پروګرام دی مخ په وړاندې باندې بوزي. ټکر صاحب اوس په زبله پوښتنه وکم، په اصل کې پاکستان د چا لخوا د کومو اهدافو یا موخو لپاره جوړ شوی دی؟ روزانه ډېر ښکلی سوال دی او زه خو اصل په دې باندې ډېر خبرې کوم، ځکه چې زموږ د کوزې پښتونخوا پښتانه بیچارهګان د خپل تاریخ نه ډېر زیات لرې پاتې شوي دي. ځکه چې هر کله ته یو قوم خپل غلامان کې، نو اول به د هغوی په ژبه د هغوی په کلتور باندې حمله کې. نو هغوی داسې کار وکړو چې کله پاکستان جوړ شو، نو هغه وخت په صوبه سرحد دولت ته هغوی یو مکتوب رالېږلو د پښتنو نه خپل تاریخ، خپل ژبه او خپل کلتور هېر کړی دي، نو دا پښتانه پاکستانیان کېدی نشي. نو ګرانه هر کله چې دویم جنګ عظیم شروع شو، نو په هغه وخت کې د هندوستان په 11 صوبو کې، په 8 صوبو کې د انډین نیشنل کانګرس حکومت و. نو انګریزانو د هندوستان د اړخه په جنګ کې د شمولیت اعلان وکړ. نو په هغې کې کانګرس په 8 صوبو کې د هغې حکومت و. نو هغوی په ډېر زیات بد وګڼل چې زموږ په 8 صوبو کې حکومت دی او زموږ نه اړو چا تپوس ونه کړ چې تاسو د هندوستان د طرف نه په دغه کې دغه کوو شمولیت کوو په جنګ کې. نو کانګرس انګریزانو ته یو شرط کېښود چې موږ به هله په دې پردي جنګ کې برخه اخلو چې تاسو زموږ سره یو کاغذ لاسلیک کې چې کله جنګ ختم شي، نو تاسو به هندوستان له ازادي ورکوي او تاسو به هندوستان پرېږدئ. خو انګریزان دې ته تیار نه وو. نو ګاندي جي هغه ویل که موږ مړ شو نو هم به غلامان مړ شو، او که جنګ وګټلو نو بیا به هم غلامان پاتې شو، نو موږ د خپلې غلامۍ لپاره جنګ نشو کولی. نو هغوی د خپلو صوبو د حکومتونو نه استعفاګانې ورکړې او د دې صوبو اختیار نیغ پرېغه د هندوستان د وایسرای لاندې راغی او دې قام خرڅه مسلمیګانو به جلسې جلوسونه او دې له د یوم نجات نوم ورکړو.
خو په هغه وخت کې د امریکای رئیس جمهور فرانکلین ډیلانو روزولټ او د چین سربراه چیان کې شیکو نو دوی به برتانوي نو هغوی په برتانیه باندې ډېر زیات زور واچو چې د هندوستان د خلکو سره خبره وکړي چې دوی په خپل رضا او د زړه په جنګ کې برخه واخلي او بل اړخ ته ډېر زر انګریزانو ته دا پته ولګېده که موږ دا جنګ وګټو هم او به موږ په هغه وخت کې بیا به موږ په هغه وخت په موږ دونه طاقت پاتې نه وي چې د هندوستان په شان دومره لوی ملک موږ خپل کالوني برقرار وساتلی شو نو هغوی د هندوستان د پرېښودو فیصله وکړه خو په دې شرط چې هندوستان به په منځ تقسیموو ځکه چې هغې هندوستانیانو بیچارهګانو ګناه کړې وه چې 150 کاله دوی د هغوی د بچو وینې څکلې اول ته خپل بچي پړسول نو د هغوی ګناه دا وه چې اوس یې ورته وطن په منځ باندې نیموو نو د هندوستان وایسرای لینلیټو د خپل وایسرای کونسل یو ممبر سر ظفرالله خان راوغوښتو چې یوه مسوده تیاره کړه نو چې کله مسوده تیار شوه نو یوه کاپي وایسرای د ځان سره پرېښوده یوه د دکن نواب نظام دغه وزیر اعظم سر اکبر حیدري له ولېږله چې هغه د انګریزانو ایجنټ و او درېیمه کاپي جنرال ورکړه چې بیا هغه د قرارداد پاکستان په نوم باندې یادېدله چې وروسته بیا د قرارداد لاهور په نوم یادېدله چې بیا وروسته د قرارداد پاکستان په نوم مشهوره شوه خو په هغې کې د مسلمانانو د مختلفو ریاستونو د خودمختارۍ ذکر شو په هندوستان کې دننه د پاکستان په ذکر نه شوی او دغسې د هندوستان د برخه کېدو سازش شروع شو خو د قرارداد د لاهور نه پس د برطانوي هند وایسرای لینلیټکو په مسلم لیگ او جنا ډېر پیرا پرېښودل او ډېر کومکونه ورسره شروع کړل نو په برطانیه کې وزیر هند ایمري لینلیټ ولیکل چې دا په جنا دومره پیرا پرېښي دي خو د دنه راته چرته ګاندي جوړ نه کړي نو وایسرای ورته لیکي چې د جنا نه ګاندي نشي جوړېدی ځکه چې اوس چې کله په کال 1930 کې په هندوستان کې انتخاباتو نو مسلم لیگ په مسلمانانو کې 4% اغوستي او د ګاندي کانګرس پارټي په 11 صوبو کې په 8 صوبو کې انتخابات ګټلي او هغه خپل حکومتونه هم جوړ کړي بیا ورته لینلیټ زیاته کړه چې جنا یو ډېر کمزور انسان دی هغه پسې ولس نشته لینلیټ ورته لیکي چې د پنجاب حکمران سر سکندر حیات هغه ته یو مکتوب لیکلی دی چې جنا پسې خو 2 کسان هم نشته تاسو ولې دغه مرسته کوئ نو زما سره خبر وکړئ چې زه ستاسو د برطانوي هند کې چې تاسو کومه پروژه وه نو زه به هغه مخ په وړاندې بوزم خو بیا لینلیټ ورته وایي چې ما سر سکندر حیات له د هغه د خط جواب نه دی ورکړی بیا وایي چې ما له د دکن د نواب نظام دغه وزیر اعظم سر اکبر حیدري هم راغی هغه هم ماته دا خبره وکړه نو او ماته وایي چې د جنا په ځای خپل خدمات زه تاسو ته وړاندې کول غواړم نو ما ورته وویل چې تا ته له زمونږ په دکن کې ضرورت دی خو دلته لینلیټ کو ایمري ته یو ډېره زبردست او عجیبه خبره کړې ده هغه وایي چې موږ له نه سر سکندر حیات ته حیدري سره دا سر اکبر حیدري سره خبره پکار ده او نه زموږ سر سکندر حیات سره خبره پکار ده ځکه چې هغوی پسې ولس دي نو هسې نه چې په راتلونکي کې راته ستونزې جوړې نه کړي زموږ دپاره جنا ښه دی چې کمزور انسان دی او څوک ورپسې شته نه نو ټول عمر به دې زموږ لاسته ناست وي دا مومه پوزه ده خو چې کوم اړخ ته وخو نو هغې طرف به اوړي خو د امر بیا هم تسلي ونه شوه نو لینلیټ ورته لیکي چې جنا په اخبار کې زموږ خلاف بیان ورکړی دی نو لینلیټ کو ورته لیکي چې دا زما په مشوره جنا په اخبار کې موږ له بیان زموږ خلاف بیان ورکړی دی ځکه چې جنا په خلکو کې ډېر بدنام شوی دی په دې خبره چې دی زموږ ایجنټ دی نو ما ورته وویل چې زموږ خلاف بیان ورکړه چې په خلکو کې دی لږ پوزیشن ښه شي لینلیټ کو ورته زیاته کړه چې مسلم لیگ او جنا ته پته چې دوی زموږ په ډانګورو باندې ولاړ دي نو که موږ ترېنه کله خپلې ډانګورې راښکلي نو دوی به پړ مخې راپرېوځي نو بې فکره اوسه نه مسلم لیگ او نه جنا زموږ خلاف کېدی شي او چې کله د پاکستان د جوړېدو فیصله وشوه او لارډ ماونټ بیټن د برطانیې نه د برطانوي هند د وایسرای په توګه وټاکل شو نو د یو ورځ د جنا سره ملاقات او جنا ته بهر صاحبزاده یعقوب خان چې د پاکستان وزیر خارجه هغه هم ناست نو چې میټینګ ختم شو د لارډ ماونټ بیټن سټاف افسر ووتو نو چې صاحبزاده یعقوب خان ته تپوس وکړو چې میټینګ څنګه شو نو سټاف افسر د جیب نه د تیلو یو ډبې راویستو جنرال د دې تیلي د ډبې عمر پاکستان ورکو نو هم دې پر رضا کیږي یو ورځ د لیاقت علي خان د لارډ ماونټ بیټن سره ملاقات نو لیاقت علي خان ورته وایي که تاسو مونږ له صرف د سند صحراګانې راکوي نو هم مونږ ته قبول دي
دا غي غټه وجه سوا دا غي غټه وجه دا و چې د دوی په خلکو کې جرړ نه وي دوی ټول مرد انګريزانو ایجنټي کړو نو دوی ته پاکستان په هر شکل کې دوی چې جوړ شو چې موږ د دې ته نه لاړ شو ځکه انګريزان تلو او یو هندستان پات شو نو دوی به الته خلکو جون ته لوپري چې تاسو ټول مرد انګريزانو بجلسي کوله زه هندستان دوی په هر شکل کې پاکستان غوښتلو تیارو په بل ملاقات کې چې کله لارډ ماونټ بیټن جنات اول چې پنجاب او بنگال په منځ نیمیږي نو جناب ورته اول چې مالا بوزو وخلې پاکستان راکوي نو دغلته د پښتنو په سر بیا سودا وشو په صوبه سرحد کې د کانګرس او خدای خدمتګار حکومت نو په کار وای چې دوی فیصله کړې وي چې دوی د هندستان سره شاملېږي او د پاکستان سره ځکه چې ټول صوبو کې چې الته چوکبتو نو فیصله هغه ته په والا کړې و خو د لارډ ماونټ بیټن د ګاندھی او د جناب په مس کې دا فیصله وشو چې پنجاب او بنگال به ویشو او صوبه سرحد پاکستان ته پریږدو او دغه سیمون پښتنو سره کانګرس هم دوکا وکړه نو چې کله په سبا میټینګ نو په هغه شپه جناب د لارډ ماونټ بیټن کور کې ناستو لارډ ماونټ بیټن جناب اول چې سبب په میټینګ کې د مسلم لیگ دغه زنه نمائندګي کوم نو چې زه د مسلم دغه خبر وکم نو ته به سر اوخذ چې ګرځي دا نو لارډ ماونټ بیټن په خپل ډایری کې لیکي چې کله د شپې په 1 بجې جنازه زما د کور وتلو نو ما دته خبر وکړه نو د جواب په ځای باندې د سر اوخذو نو لارډ ماونټ بیټن لیکي چې مال خندار الله په ځل کې مې وخندل چې یاد الله بنده ما ته سوال ویلو چې زه خبره کوم نو ته سر خوځوا تا دا اوس دا سر خوځول شروع کړ نو دا د جنا او دا د پاکستان حیثیت چې په دې کې د جنا سرولو او جنا ته انګريزانو په کم نظر باندې کتل ټکر صاحب خو مفصل جواب ټکر صاحب یو بخښنه غواړم تاسو په دې کې یو بل سوال دې ځکه چې په یو سال کې 2 سالونو چې د پاکستان په جوړولو کې د انګريزانو څه مقاصد نو زه دا جواب درکوم یو خو د کانګرس د هندستان د ټولو نه لوی ګوندو او هغوی د انګريزانو سخت خلاف نو انګريزانو غوښتل چې کله هندستان په 2 برخو کې وویشل شي نو دلته به د هندستان فوجي طاقت هم ډیر کمزور شي ځکه چې د هندستان فوج 2 لک عسكر لرل چې پای کې سلويخ زره لوی افسران انګريزانو او د باقي ټول هندستانيانو چې پای کې لوی برخه د مسلمانانو و چې هغه د ټول فوج 3% جوړېدله او هغوی به هم پاکستان ته تلل او دغه څه به د هندستان فوجي طاقت کمزور شي په خلیج بنگال به ورته هم د پاکستان بحري بیړه ودرېږي نو بحري طاقت به هم کمزور شي د پاکستانی پنجاب د غلینا به هم دوی محروم شي او د هندستان اقتصاد به هم د ډېرو ستونزو سره مخامخ شي بل په هغه وخت کې 2 استعماري طاقتونه روس او برتانیا د یو بل سره برسره پیکار وو نو انګريزانو سوچ وکړو چې موږ خو د دې سیمې نه وځو خو دلته زموږ لپاره یو کمزوري ګوډاګي هیواد پکار دی چې زموږ په اشارو او چلیږي خو شوروي یو نظریاتي هیواد د مخنیوي لپاره یو بل نظریاتي هیواد پکار دی چې د روس د اشتراکي نظریه مخنیوي وکړي او په سیمه کې د روس د پرمختګ لاره ونیسو چې دغه لپاره د اسلام نظریه استعمالول ډیره ضروري ده د روس خلاف د نیټو او سنټو تړونونه او په افغانستان کې مداخلت د روس خلاف ژوندۍ مثالونه دي بل پاکستان به یو مسلمان هیواد وي نو په منځني ختیځ کې به د انګريزانو او د هغوی د اتحادیانو د تیلو پاروند د دې ګټو دفاع کوي او چې پاکستان به یو کمزوري هیواد وي نو ټول عمر به مونږ یعنی انګريزانو ته او یا زموږ اتحادیانو ته لاس تناسوي چې هغه اوستاسو یې او پاکستان به ځکه کمزوري وي چې دی به د نورو هیوادونو په ځمکه جوړ شي لکه د هندستان افغانستان بلوچستان سند او د بنگالیانو په ځمکه نو دوی به هر وخت د پاکستان سره مشت ګریوان وي او پاکستان کې به دومره طاقت وي چې دوی د دوی سره مقابله وکړي شي نو دوی به همیشه زموږ کوم ته متازوي او هغه شان وشو خو چې پاکستان یو غیر طبيعي هیواد دی چې سلیریش کاله لا پیر نو چې د نیمه زیات پاکستان او بنگلاديش جوړ شو او سندان بلوچستان او پښتانه هم د پاکستان ازادي غواړي نو پاکستان چې یو پروژه و نو اوس چې په روس کې اشتراکي نظریه د میز نه لاړه په منځني ختیځ کې د ټولو پاون د امریکای او د مغربي نور هیوادونو ګټو ته خطر نشته نو اوس د دې پروژې نور صورت پاتې نشو نو پکار ده چې پاکستان د تاریخ برخه جوړ شي چې پاکستان د پنجاب د مستعمره قومیتونو پښتنو بلوچو او سندجانو یو مرابطه او دا ټول وړ قومیتونه د پنجاب خلاف دي نو په دې وجه پاکستان کې یو مضبوط ملت مستر راغی
نو که دا موږ د افغانستان سره مقابله کوو نو پاکستان د افغانستان په مقابله کې یو طاقتور هیواد دی خو یو کمزوري ملت لري او افغانستان یو کمزوري هیواد دی خو یو مضبوط ملت لري چې دا د یو هیواد د ملت تروي بل انګریزان همیشه د مسلمانانو د قوت ته ویریدل ځکه پولني جنگ کې چې جهاني جنگونه پای کې د لارنس عربي په سازش باندې ټول عربي امریکا په برخو کې ویشل او سلطنت عثماني هم دړې وړې کړه او ځان ته کېنول نو هندستان د هندستان په تقسیم کې دوی بل ستراتیژیکي ګټه دا لیدله چې د مسلمانانو طاقت په دې سیمه کې په درو برخو کې ویشل شي یو برخه په هندستان کې پاتې شي بل په مغربي پاکستان کې ته پاتې شي او درې مشرقي پاکستان کې دا د انګریزانو او د غوي د اتحادیانو د پاکستان په جوړولو کې موخه ډېر مننه ټکر صاحب ماته یو سوال پیدا شو ځکه دا کوزي پښتونخوا زموږ ځنې په نصاب کې ورته دا ورخي چې پښتونخوا په وخت کې جوړه نه ان دبليو پی به چې نارث ویست فرنټیر پروینس دا به ورته ویل دا ویل چې دیو د لکه ریفرندم د لارې په پښتونستان کې شامل شوی دي خو د دې شاته کوم ملتونو ځکه په وخت کې خو دغه چې خدای خدمتګارانو د پښتنو ګوند او هغه بایکاټ کړي او اکثره پښتنو چې په دغه ریفرندم کې برخه نه واغستل خو په وخت کې د نارث ویست فرنټیر پروینس کې دغه پکې و دا ازاره ډیویژن پکې و چې د ټول د انکین پکې دي په قوم کې پښتانه دي خو جبه انکی دا او وخت ورسره مریم و د میان والی دا ټول ورسره شامل چې د سره کې ویل کېږي نو دام د دوی سره نو کېدل شي هغه کې صرف په ریفرندم کې ماغوي ووټ ورکړي د پښتنو اکثریت هغه ته ووټ نه دی ورکړي باندې دا روخانه شي تاسو د سره نور معلومات پکې واچوي چې انا کومه خبر شي ګورګرانا چې هر کله فیصله وشوله چې هندستان او پاکستان به جوړیږي نو دوی دا فیصله وکړه چې دوه صندوقونه به کې خو دي کېږي چې یو کې به خلک د هندستان لپاره اوټه چې بل به پاکستان لپاره اوټه چې خو دغه ته ډېره اهمه خبره بل ده زموږ سره خدای خدمتګارو ډېر ډېر زور کړی زمون د افغان ولس مخ شغه انګريزان په خپل وی چې موږ د دې مخ د دلی نه کابل ته د کابل نه دلی ته روان نړول شو ډېر پیسې مړ کړې کوششونه وکړل هر څه موږ خو دې راول دلی ته روان نړول شو هغه کار چې کوم انګريزانو وکړي هغه بچا خان دیو او د پښتنو مخ د کابل نه دلی ته واړو دا امان الله خان خور شفیقه بیبي په خور ته راغلی و نو هغه په یو انټرویو کې سلیم راسته ویل چې په زید دې چې بچا خان تلوي هندستان ته او د کانګرس سره خبره کړې کده کابل ته راغلو نو ولاره بربه په خویا ځي شو د بچا خان او د عبدالصمد خان اچکزي او لنی ملاقات په دلی کې په کور کې شو پکارو چې دا غوي ملاقات په کابل کې شوی او بیا د هندوانو دومره خدمتونه وکړل چې باچا خان ته سرحدي ګاندي لقب ورکړ شو او صمد خان ته د بلوچستان ګاندي سونه خبره بوا ک دوی د لوی افغانستان لپاره هلې ځلې کولې او یو ته د احمد شاه بابا د سرحدي احمد شاه بابا لقب منل شوی او بل ته د بلوچستان د احمد شاه بابا لقب منل شوی بیا هر کله چې دوی خبرو کړه چې دلته به ریفرندم کیږي دا ډیره اهمه خبره دی خبره ته روزانه وکیده تاسو کې اصل څه کړئ نو کله چې په تفصیل سره په ځباسو کوم دا سره چې هر کله دا فیصله وشول چې ریفرندم وکړي نو په هغه وخت کې په صوبه سرحد کې ډاکټر خان صاحب وزیر اعلی ډاکټر خان صاحب نو نهرو هغه ته داس چلو چې د ریفرندم دا خبره چاريشته وای او خبري خلک د ریفرندم خبره د صوبه سرحد اخري گورنر سرفول کېرو رښتوا هغه ول رښتوا هغه د پښتنو موږ سره د هندوانو جنگ په سره باندې غشتو د پښتنو له اساس دا ورکول پکاري چې ټول عمر یا ساتي نو هغه وای چې ما لارډ ماونټ بیټن ته دا خبره وړاندې کړه چې ریفرندم دی وشي نو لارډ ماونټ بیټن نهرو ته وی نو نهرو چې دغه نه تاسو کوم د عبد الرسول ډاکټر حساب نه تاسو کوم ځکه چې هغه وزیر اعلی د صوبه سرحد نو هغه ورته چې او د ریفرندم مونږ منو اوس د خبر دلته ډېر ټریک په خبره کې دا ډېر په غور سره وره بیا څه ټیم چې دغه شو
د خبرې به ضرور سره دا غور سره ځان سره غوټه دا چې ریفرندم کې ده نو په دغه ورځ کې په دغه وخت کې په ټولو ولایتونو کې په دغه کې په هندستان کې هغوی له اختیار ورکړی شو چې تاسو سره دا اختیار دي چې تاسو چا سره شامل کېږئ چې هندوستان سره شامل کېږئ او ځکه چې هغې صوبو کې چې د چا حکومتونه دي هغوی به دا خبره کوي خو ولې دا اختیار چې دلته د خودي خدمتګارانو د دوی نه واغشته ولې دا اختیار د دوی نه واغشتی شو خبره داسې ده چې په دغه وخت کې چې هر کله بیا هم دا پښتنو سره دا زیاتې شو چې دا اختیار یې واغشته نو بیا څه چلو شو چې د ریفرندم خبره چې ډاکټر خان صاحب چې او مونږ یې کوو نو تاسو اندازه لګئ 15 لکه او 1000 څه وټونو چې پای کې یو کم 3 لکه وټونه چې کم دي نو هغه دغه شو پول شو او پای کې 50.15 یعنی یو 50% نه 50.15 وټونه چې دغه کوم وټونه هغه د پاکستان په حق کې پروتل او د باقي خلکو دغه ریفرندم کې څه ونه غشته خو دلته هغه ټریک لزر راځي چې ما تاسو ته وی چې د ډاکټر خان صاحب ټریک وګورئ چې هغه چې موږ یې څه پکې واخله بیا ولې خل ریفرندم متعلق سوی هغه وی چې انګريزانو ته پته و چې موږ په ریفرندم کې څه ناخلو چې موږ په ریفرندم کې څه ونه خلو نو دغه به جوړ دا دغه به وګټي مسلم لیگ چې مسلمانان ګوټي نو پاکستان کې پاتې شو د خبرې تاسو چې موږ به بیا په پاکستان کې پاتې شو د خبرې تاسو چوکا بیا داسې کارو شي چې ته سوچو کا کچري جو په وزارت کې حکومت نو کچري دوی په ریفرندم کې ساغه شوی نو دا 9% په دې ناغشت ځکه چې 50.5% انې ته سوچو چې 50.15% باندې هغه ګټل په 9% هغه الیکشن ګټل نو دوی په کې ساغه شوی نو دوی په ازادي نه واغستې خو دوی ازادي غوښتنه دا غلامان دا ذهني غلامانو او دا ذهني غلامان دي ګوره د باچا زه خبره راغه باندې کوم که په کوزه پښتونخوا کې باچا خان او صمد خان فیملی نه پیدا شوی لاره بر په خو یې شو او که په باره کې دغه نه راوخله د عمل خان راوخله د دوه پوري ګوره ګرانه زه تاسو ته بل خبره کوم ولی خان په خپل کتاب کې لیکي چې یو خزهونه هغه بیا دغه کې و د موږ سره بیا په کې راغلو ما ته چې 50 سټونه خو ما چولو نو چې دا زما خوند او دا زما خوند او دا زما خوند نو ولی خان یې راکو اوس فرض کاغه تا چې چا یاد کړو چې دا زما خوندنی اوس در باندې یو لاس چې ته خو زما خزنه بیا به چرته ها بیا به دغه چې کوم اسکندر مرزا هغه وی چې په مری کې په ځکه کې دونه اوټونه پول شو چې دونه تل کس نو الته دونه خلک نو متر ظالم زمور دا ذکر شعب د لوټونه تلر کې تا خو دا ریفرندم خو بل خبره کوم زما خبر ته وکړه د مشرقي پاکستان ټول علاقه هغه د پاکستان د مغربي پاکستان یې سوي د مشرقي پاکستان ټول سرحدات هغه دنیا باندې چې دا بین المللي سرحدات دي خو چې یو کس را پاسه چې زیات هغه یو تنظیم جوړ کو بوډا سره مشر سره ریټایر تنظیم جوړ کو نو بوله کې خود باهني چې مکتي باهني په بنگالي جوبه کې د ازادي تحریک ته وي یو هغه کې هغه یو کس را پاسه او هغه چې زه ازادي غواړم ولس خو چې ولس په هغه وخت نه امریکا غوښته نه برتانیې غوښته او نه یورپی ملک غوښته چې له افغانستان چې دغه جوړ شي د بنگلاديش جوړ شي خو چې ولس غوښته نو هم قلوي افغانستان او هم بنگلاديش جوړ شو جوړ نشو نو ګرانه دا ټولي باندې دي خو زه بیا دا خبره کوم خدای په قرآن شریف کې وایي چې ته حرکت وکړه په برکات اچو زه ما قرآن شریف په مانو ختم کړی زه په قرآن شریف باندې ثابتوم چې خدای پاک ماته وایي چې تاسو سین تورسه خو نه بل پیغمبر راځي نه بل قرآن شریف راځي قرآن شریف کې صرف اشاره ورکړي کیږي ګوره مونږ وایو چې قرآن شریف چې کوم دی هغه یو مکمل ضابطه حیات دی هغه کې کوم اشاره ماته مل شوې دي ماته خدای پاک وایي چې تاسو سین تورسه ځکه هغه په سورې یونس کې په 10 نمبر رکوع کې وایي چې کچې ته خلاره باندې کینه او انتظار کې زما دا کوم حالت دا بدل شي نو چې ته انتظار کې زموږ سره انتظار وکم خو چې کله تر پاسه حرکت شروع کړو پکې حرکت شروع خدای پاک دروغ نه وي خدای پاک ما سره په قرآن شریف کې وعده کړی چې ته حرکت وکړو برکات وکړو ما حرکت کړی او ته ګوره چې په دې حرکت کې الله تعالی برکت کوي ان شاء الله تعالی برکت به راځي ټکر صاحب یو بل کار دی چې پاکستان یو لوی ټریک نه کار واغوسو لکه کله چې
دغه د پښتونخوا سیمې لکه میانوالي اټک شو یا مري منطقي وي دا د ریفرندم لپاره خو تر هغه پورې په پښتونخوا کې شامل وي خو چې کله دوی لکه یو ون یونټي جوړ کړو کنه لکه یو یونټي یا ون یونټي جوړ کړو په هغه کې دغه سیمې د پښتونخوا نه جدا کړې پنجاب سره شامل کړي مګر ولې پښتنو به ته د سیو دغه ونکو پاتونی ونکو چې د خپل سیمې په توخت او د خپل پښتونخوا سره شامل کړي ګوره ګرانه هر کله چې ون یونټ جوړ شو نو ټول مغربي پاکستان چې کومه ټول یو یونټ ځکه چې هغه وخت کې مشرقي پاکستان او مغربي پاکستان کې سلور سوا د قومي اسمبلی سیټونو د پارلمان په هغه کې د آبادی په لحاظ سره د بنګالیانو 200 او 50 سیټونه جوړېدل او د باقي ماده د ټول پاکستان جوړېدل نو پنجابیان د ته تیار نو پنجابیانو د دلته د یوې صوبې نه ورته د یو څلور صوبونه ورته یو صوبه جوړه کړه اوس کې ولا مشرک ډاکټر خان صاحب دا ولي خان د کتابونو چې سړی ګورو نو سړی ډېر خفشي چې داغه پسې پوتو نه مړی کو داغه مر یو زميري سره نو هغه لاړو دغه شو پاکستان جوړ شو وزیر کړي مو بیا د ټول پاکستان اولنې د مغربي پاکستان چې صوبه جوړه شوه دغه مشر دغه د ډاکټر خان صاحب اوس په دغه وخت کې چې دا کار خو انګریزان دغه کړو د پنجابیانو سازش شو نو پنجابیانو دغه ته وی د بنګالیانو ته چې 200 سوټونه باخله او 200 باندې ټول باقي باندې په ګینه نه درکول په زور په ومنل هغه خپل پیسې سونه پرې خو 200 سوټونه واغشل خو چې هغه زیاتو دوله نو ورکړه خو چې بیا خبره مغربي پاکستان ته رااله نو پنجابیان د نور در ثبوت چې موږ خو به ایستاسو زیاتو موږ زیات سوټونه راکې نو د بنګالیانو له خو نه ورکول مغربي پاکستان خبره جوړه شه نو هغه وخت کې په ټول مغربي پاکستان یو صوبه او هغه کې 15% سوټونه دغه واغستل پنجابیان واغشل نو که دا نور دروان او اوس پر روانه دا خبره نو که دا نور دروان صوبه ورته یو ځای شي دا نور دروان صوبه ورته یو ځای شي نو هم دغه مقابله نشي کولی بیا برحال بیا داس کار شي بیا خو جنگ شو چې جنگ شو هغه وخت کې ستاسو سوالونه تاریخي سوالونه نه زه مجبور یم چې په هغه باندې په تفصیل کې باسو کوم روغه سمه ده خیر ده ټاکر سره کوم ځای واخله څنګه ما له وخت لرو تاسو خپل خبر د دوام نو هغه داسې کارو شو چې په هغه وخت کې عوامي نېشنل پارټي و چې کله مشرقي پاکستان جدا کېده چې عوامي نېشنل پارټي و نو دا غي مشر د ولي خانو خو په مشرقي پاکستان کې به عبدالحمید باشانی هغه پارټي مخ په وړاندې باندې بوتله نو هغه چې الته د آزادۍ تحریک دغه شروع کو په بنگال کې نو ډیر هغه ولي خان او ولي خان ته وی چې را مونږ هم د آزادۍ جنگ شروع کو او تاسو آزادۍ جنگ نو تاسو هم آزاد شو مونږ هم آزاد شو د ورته د آزادۍ زه پاکستان سره خوشاله زما آزادۍ نه پکار زه پاکستان سره خوشاله او بیا چې هغه لاړ د یحیی خان سره او د ذوالفقار د زیار حق سره ډیر د پلارو زیاتیر شي نو د بیا یحیی خان ټلیفون هغه ته خبر ورک چې عبدالحمید باشانی پاکستان ورانه بندوبست وکړه یعنی ته پوښتنه بندوبست مطلب څه چې بندوبست وکړه چې پاکستان ورانه بیا دغه ټیم کې جیمز سید هغه د سن محاذ دغه چې کوم دغه جیسن تحریک دغه مشر نو هغه ته دغه په لاس باندې د موږ اجمل خټک په لاس باندې یو خط ولېګ یو مکتوب هغه ته ولېګ چې یاره زمون خدا کمپارسیا سیاست کو خدا سي مهرباني وکي چې اوس چې زمون په وطن باندې تکلیف دي نو په کار چې موږ غهیر کو موږ د خپل وطن دفاع وکړو نو اجمل خټک کوي چې موږ ورنو ویدل ما دا خط ورکو یا چې خط وکړه نو جیمز در پاسه د دقه شه د سرونو چې د ولي خان په سر کې بوست د دې قسم خلکو وخت لپاره خو خلک په سونه کلونه لګي مبارزه کوي انتظار کوي چې تاسو مخه فلسطین چې ازادي واخلي دوی چرتم د لوی افغانستان خبرونه کړي دلته په هغه وخت کې ګوره زمو قبایل ورونه راغلل کابل دغه کابل ته او په کابل کې دغه د دغه ته بچا خان په کابل کې دته وی چې تاسو موږ د سره کومو کې دا وسلو دلته دغه بالکل خالی دي دورن او په مشرقي پاکستان کې جوړ شروع دي
او الته هغوی د هندوستان سره په مغربي پاکستان کې محاصره وکړه او مستقیم کې کولو نو دا باسینه پر موږ سعودي شرانیولې نو باچا خان ورته خبردار چې ګوره پاکستان ته په مغربي محاصره مسله جوړ نه کړي بیا لاړ دغه لا د زرشاله هغه مرته دغه خبر وکړه او بیا زرشي یو دومره مکتوب دغه ته ولیکه د پاکستان سفارت کا چې پیغام اوسه موږ د ډیورن لاین بدل موږ ساتو تاسو د دلته چې د کم خاصدار دی او د کم ملیشه د خیر تاسو هغه دغه ته لګي بل بوس راشي دغه نو چې ارکله جنگ ختم شو شکر الحمدلله دغه جدا شو پاکستان په منځ باندې دوه ټوټې شو او بنگال چې کډنو او خپل ازادي واغشه خدای پاک دې ازادي نصیب کړي خدای پاک دې موږ خپل ازادي راکړي نو هغه په هغه وخت بیا یحیی خان راغی د یحیی خان د راتلو مخکې ساري لا جنگ مشهور شو ته دغه نه ایوب خان پس یحیی خان راغی هغه ون یونټ مات چې ون یونټ مات کړي د ون یونټ نه پس د میانوالي او د اټک علاقې هغه پنجاب سره شامل کړي ته دې خبره ته سوچ وکړه هغه لکه او دا قان خاصه مشران نو دا شپور چې دا واحد خلک دي دا باچا خان دی او دا صمد خان دي چې دوی به د درې ملکونو نه پیسې خوړلې د هندوستان نه پیسې خوړلې د پاکستان په خلک کې په بوجو کې خلک ورکړي او د افغانستان نه پیسې خوړلې دا هغه قوم هغه خلک دي نو دوی یو قسم را پاندې چې تاسو زموږ د علاقې ولې دغه سره شامل کړي دا پنجاب سره څه خبره ده ما بالکل اتفاق دي چې دا قام خرڅو د خپل ځمکو تاسو نه کو او ما زمونږ نوې نقشه روانه ده هغه نقشه کې هر خبره ډیره په زبردست طریقې سره موجوده چې کوم زموږ علاقې دي موږ په پردو علاقو دا نه کوو په علاقې چې زموږ کوم علاقې اق علاقې موږ غواړو چې په هر طریقې هغه موږ غواړو ان شاء الله تعالی الله دې ان شاء الله وخت لا شته ټکر سره یو سوال هم دی په اړه یو بل سوال هم را دغ کیږي ما سره ده هغه سوال چې داسې دی لکه د پاکستان په قومي اسمبلی کې تقریبا 342 سیټونه دي چې په دې کې 115 چې دي د خپل د پنجاب نه دي په دې کې لس چې دي هغه چې دي د غیر اقلیتونو دي پاغي کې مکسره د پنجاب دی او د اسلام آباد نه برابرېږي نو دوی کې لکه کنه لکه دوی چې دی لکه عوامي نېشنل پارټي یا پښتونخوا ملي عوام پارټي د کلونو راسي دا مبارزه وکړه چې د پښتونخوا ته د ان دبليو اف د پینه یا دغه نه د سرنګ د پښتونخوا ته کې دوی خپل وسه وکړه خو په دې کې اخره کې چې کړو راغنو مرکو نه غسر شاته وتل چې خیبر پښتونخوا نو خیبر ورسره وته خیبر سره په دې خاطر ته یو خو د انم کو نو وسه د کوم پنجابي میډیا او تزویم د الکترونیکس میډیا چې د پنجاب نه غنه چې کله نو مخ دیغه پښتونخوا پور نه اخلي هغه سره کې پی کی ورته وای کنه لکه بسکاري ولا خراب ک نور سند او پنجاب هغه پور اخلي دغه کله ځکه چې هغه وخت کې دغه چې وو د صاد رفیق دا یو پنجابي واغې ویل ما ورته ویل چې کله دی قومي اسمبلی نه دا پاس کاوه د بل چې د خیبر پښتونخوا بشو مخکې پښتونخوا وي به ورته ما ویل چې د سره خیبر وتړي ځکه کني د پنجاب سیټونه تاسو نه ودرېږي تاسو دا نشي منځورولای خو هغه نومي وسره خیبر ولګو دا خیبر دی مقصد بداو چې یوازې لکه د خیبر سیمه چې دا بس دا پښتونخوا ده هغه مردان او لکه دا چترال او غزاره ډیویژن نه دا په دې نوم کې شامل نه دي نو یو ورځ لکه تاسو راغی یو زمونږ ورور د قبایل هغه باس کو چې موږ د خپل خیبر پښتونخوا نوم واغستون لکه تاسو صرف د خیبر لپاره نوم واغستون تاسو هغه نور منتخب کې شامل نه کړی د دې نه معلومیږي چې دغه آزاد نه خپلواک نه ستا کنټرول ام د په جمهوریت په لحاظ هم چې د بل چا سره دی او په دابل سیستم باندې چې د سپلیمنټ سره دی لکه کوم ګورو کله چې یو تورپوست په امریکا کې په قدرت راشي د سره دا مطلب نشي چې واګي د تورپوستي سره شي بس په هند کې کله یو مسلمان اگر اولی په بچای کې نه دي مقصد دا نه دی چې تل دی واګي د اسلام په لاس کې واګي ماغه د هندو سره دی هم د څه کده ته موږ وګورو اوس په دې وخت کې د پښتونخوا نه تقریبا دوی پښتنو ته 12 سیټونه ورکړي دي په وزارتونو کې خو دې د ماننده چې واګي د پښتون سره شي هغه دې قدر کړی دی په دغه وخت کې دغه تحریکونو لږ زور واغوسه د پښتنو نو کدی کله به پښتانه وځي یا شیکین مو ورته دا ورخیو چې ورور واګي خصاصي ټول وزارتونو تاسو پښتنو سره تاسو هغه چا نه غواړي پنجاب نه غواړي مې د اسټابلیشمنت نه غواړي د پنجابي ارمنه نه غواړي خپل دغه نه غواړي کده نو زه د سویم چې ترڅو پرې دغه دیو د قومي اسمبلی او په سنټ کې د دوی دغه سلسله کې خو دین شاکر سره واک نشي نو دوی هیڅ کله لکه د خپل واک نشي وسره نو دی باره کې تاسو پښتنو ته وضاحت وکړي چې لکه دی خپل دغه نوم پروانه وسره شو کنه ګوره ګرانه د تاسو ته یو خبره کوم 15 کال کې هو دوی ته صرف نوم ملو شو په 15 کال کې دا کوم د کوڅ په خانه د پښتنه چې وي موږ پاکستانیانو زه دغه پښتنو ته وایم په 15 کال کې خو د صرف نوم درک هغه څنګه شو هغه د پوهه کوم چې هغه څنګه شو نه پټه لولې پټه اتل د سماش ناشته وي او دوی ته چې موږ درې نمونه راکې دوی یو نوم افاغه نه ورک یو ولا پښتونستان ورک او درې ولا پښتونخوا ورک ښه هغه فیصله شو ټول فیصله وکړه چې بس ټیک د پښتونخوا
پنجابي بچي او دا پنجابي بچي د ټول خلک دا خودل غواړي هغه کیږي نو هغه فیصله چې ټول ومنله پنجابي چې نه منم بیا پنجابي په سر رضا شو دوه خبرو رضا شو هغه وی چې یو خو چې دا دوی کوم پښتونخوا نو مغه شي نو چې موږ دوی ته دا خو چې فیصله به موږ کو تاسو شکل نو خیبر ورسره یو ځای کې دویمه په هغه وخت کې چې څه ټایم دغه راغلو نواز شریف نو دغه دراتلو نه مخکې پرویز مشرف په د باندې پابندي لګولو په دوی ټول باندې پابندي لګولو چې په درمه پر باندې تاسو وزیر اعظم کې دی نشي نو دا غیر لپاره قانون په کار چې یو قانون په اسمبلی کې پاس شي چې هغه دا فیصله وکړي چې او د په درمه پر باندې الیکشن کول شي نو اسپندیرا لاړ دغه کوړه دا ناشي کوړه لاړ نو په هغه کې تاسو دغه موسر نه منه نو موږ دا درب دغه نه لرو موږ دغه نه کوو تاسو فکر حق پیسې نه کوو ته په درمه پر باندې وزیر اعظم کې دی نشي دوی یو بس سازش کو او نومي ولا بدل کته څه د زمو په لپاره پوښي هغه چې بس ټیک ته ما دا خبره دا په دې طریقه منشي خو زه تاسو بل خبره کوم خبره داسې ده ګرانه چې پنجاب څه فیصله کوي پنجاب کې سیول ملټری اسټابلیشمنت د پاکستان آرمي او جوډیشري دوی چې څه فیصله کوي هغه فیصله د نور مسکه سي ګپ شپ دوی چې کومه فیصله کوي هغه کې د 80% نه زیات پنجابیان دي هغه پنجاب په ګټه باندې تمام دي په سیول ملټری اسټابلیشمنت کې په آرمي کې او په جوډیشري کې دا پای کې د 80% نه زیات پنجابیان دي هغه خامخا دولت فیصله به اخر کې منزوري کی کله ډېر تاسو ټول فیصله آرمي ته پاتې ولې آرمي ته پاتې ځکه چې آرمي کې پنجابیان دي ته ګوره دوی زموږ په قبایلو ورو باندې دا کوم چې بوغاري وخی چې موږ لکه اوس ځا تاسو خبره کوم اوس په قبایلو کې ټول ټاکنه نو پاره کې د ټولو ځا سټو عمران خان وکټل بیا پسې په لاران وکټل او یو سټ په ځوان خال ان پی مو وکټل چې دا قبایل په سرحد کې په پښتونخوا کې اسمنیت نن وتل نو په خپل قولو کې دلته د پاکستان جډي کوي د خبره تاسو وکړه دا دومره عجیب خلک دي چې دا شل کاله در باندې اور بل کړي شل کاله در باندې اور بل کړي ټول زره په مینه په غرزول دي او شپږ زره په پیسې باندې حمله کړي دي یو سلو یو لاکه ډیر زره دغه کسان چې کم دي فوجان هغه ته بسره په کار دي کورې د تباہ کړل هر څه د تباہ کړل خود د یو بدبختی ده چې دوی په څه د ټینګ بالکل نه او دا هغه وجه موږ سره انګريزانو ډېر ظلم کړی هغه ظلم څه شي هغه ظلم دادی چې ارکل انګريزان د ورلاین د کوم علاقه چې هندستان تر ته پاتې شي هغه وخت د نه پاکستان نه نو هغه کې هغه درې کار وکړل یو دا کار وکړ چې امریکایانو د مذهبي خلک په پیسو واغشتل بل دا کار وکړ چې د قبایل په خپل منځ کې سره ویشل ان یو ایجنسی د بل ایجنسی سره استعلق او دلی سره ډایرکټ تعلق او بل ملکانانه پکې خپل دغه کړل چې هغه له چې کوم رشوت ورکو د میاشتې په اخر کې بدلل او دا شملدار پښتانه به الته پس مکه کې پلان ناسو او دوی له دغه ورکول په لفافه ورکول او هغه رشوت به معجب وي نو چې په یو کور کې به درونو یو ورور به کابل نه مجب غشته بل به په پاکستان مجب غشته او پیسې به یو کور ته راتلې ګوره ګران نظر ته یو خبره کوم زمونږ سره چې دوی ظلم کړی دی نو پښتانه سپ شمالي پښتونخوا سره جنوبي پښتونخوا ساټک میاوالي او سر قبایل رونه موږ په دې کې وښیلو نو په دې حوالو سره دوی په قبایلو کې کوم علاقه وي د آزاد علاقه دوی بس چې کو په هر سوسایټي کې خلک شو خراب خلک شته نو دوی به یو ماشوم تختو او ورته به دونه کروڑ روپیا راولېګا یو ماشوم تختلو نو چې د پیښور د قبیله تر رسیدو په ډک کې مشو د 500 لوکو ګاډه به تختو او په 2 لوکو به هغه سپیر پارت په لوکو په نو زمونږ د قبایلو او د دې خلکو په مس کې دونه لوی د یو بل سره د تفاوت راستي او هغه زموږ دونه ځکه خو په هغه کې
90% زموږ خويندې مېندې چې کوم دي هغه به تعلیم دي او تعلیم او قابل ورونو کې تعلیم ډېر زیات کم دی. ولې نو خبره ده زدا کوم چې یو خبر نه ده پاکستان په هر محض باندې لګیا دي او په ممکن هر معاملې باندې پیدا کوي. خو خبره داسې ده چې په کار چې په دې باندې کم خلک پوهیږي چې هغه خلک خبر کړي. زه ګوره شپږ لګیا دغه خبره چې رااله چې دوی چې موږ د پښتنو نه تاریخ یې رو چې دوی خپل تاریخ او ژبه نه خبر نشي. نو زه په کندهار کې په کندهار کې د پښتنو کلتوري ټولنې بنیاد کېښود. دا د کال 2002 خبره. نو ما د احمد شاه بابا یو لوی فوټو لګولې وروسته نو ما له د کوزي پښتونخوا یو انجینیر راغی بې سواده نه انجینیر ما ته ټکر سره درچا فوټو دي د احمد شاه بابا فوټو نه پیژندم. نو ما هغه ټایم کې یو سوچ کړو چې زه به داسې کار کوم چې ټول تاریخ به په ویډیوز کې بندوم او وروسته به د احمد شاه بابا فوټو لګوم چې د کوزي پښتونخوا خلکو ته زه وښیم چې احمد شاه بابا څوک دی. او ما ته ذکر هغه د پښتنو تاریخ هم د خپل رونو ته کاغذ لکه یو کبر کې دي دته وړاندې چې والي پښتنو د تاسو وطن دی والي پښتنو د تاسو خلک لکه ګوره بهادر شاه ظفر کاخر یو خبر کوي یو ډېر نوموړی لیکوال دی د کوزي پښتونخوا هغه یو خبر کوي هغه وي د پښتنو ته پته ولګي چې موږ په اصلي باندې کې څوک او دی به د ځمکې درې فوټه برګرځي خو دا بده مرغه او دی خپل د خپل طاقت پته نه لري. موږ ټول همیشه پاکستانیان خبر کوي موږ د افغانستان سره سره کړل ته موږ په خپل تور په جيبي راشه په ما به خپل رور را لګي خپل رور زه خپل رور سره جنګيږم زما ته مال راشه افغانستان چې دا لنګونه دلته پاتې کو. خو خبره صرف دومره چې موږ خپل اتفاق نشته. موږ خپل کله د یو پلاس لوبي او د بل پلاس لوبي زمونږ د ایران او زمونږ د افغانستان په منځ کې زمونږ بارډر چې کوم دي هغه نور خلکو کړی دي انګريزانو کړی دي د روس او د په منځ کې د امو دریا بارډر موږ انګريزانو روسیا نه کړی دا یو بارډر د چې کوم دی ډورلند دا دغه کړی دي عبدالرحمن کړی دي. نو او زمونږ نه چاته پوښتنه نه کوو یره زه په دې خبره باندې کله نه کله حیران شم چې د خپل مشرانو تقریبا ولا مال ډیر افسوس راځي چې دا په ارکه دا چوکې دونه ځاتې خوږی دي چې تاسو په د خپل وطن او د خپل هر څه ځکه چې وطن د ناموس دی او چې خپل وطن ستوريږي راځي چې د خپل ناموس ته تیریږي او تاسو د خپل چوکو د لپاره په خپل ناموس باندې لوبي کړی دي. ګوره زه درته یو خبر کوم په قران شریف کې راغلي چې تاریخ ته وایي وختي ته اور به تاسو ډیر زیات نقصان نه ډیر نقصان مې درته خو اخر او ستا فیملی ته نقصان ستا یارانو دوستانو ته نقصان خو اخر کې به ګټه ستاسو ولا ار خبر په ښکارا کوم پټاګه کوم کو څوک په خفه شي او کو څوک په خوشحالي خوشاله شي دغه په شپ شپ باندې یو سره واته کالو شو چې ته د بارډر نه خو د بارډر نه دی خو د دنیا یو لوی لکه ګوره دا وجه څه ده موږ نه راټول یریږي زمونږ د ټول خلک یریږي دا ټول ګرځا پر هوادونه نه یریږي که دا صرف پښتانه اتیا میلیونه مونږ جوړیږو لکه ګوره سټه احمد شاه بابا نو په بنگال کې یو ټول واړه ریاستونو یو دوه ریاستونو یو کمزور یو زورور نو کمزوري ریاست بار هر وخت کمزور زورور ریاست پسې د به تنګو نو کس ورته یو دغه دوه چیر ورشه په ساده د استاد یو روزي کار دی مې دی وی ګنټه کار دی خو یریږي مو د سنېریږي او احمد شاه باندې دروس نه رانه شي نو په بنگال کې یو کس ناسو او هغه بیا چې احمد شاه باندې دروس رانه شي اوس موږ ته ډیورن راغلی دی موږ ته پوښتنه شو کولای او وخت نه دیوا چا پیرا کوچ چې په ار طرف په پنجابیان رانه شي او دلته اون نه ځي دا زمونږ مشران دي دا زمونږ دا زمونږ غیرت او دا زموږ پښتو او دا زموږ ایمان دي چې یو سل او وته کالو شي چې ما ته دی وبله جدای او دا غیره پر چا 200 پر اس نه کوي چې څوک ځکای نو د افغانستان دولت خپل نه راشي. ټکر صاحب یو د زما اول په یو نظر اچوم به ورسته تاسو نه پکې پښتون کوم ګره او تاسو په دې باندې منګم پویګو چې تقریبا لره بر پښتانه کې ورځي شاته ملونه پښتانه دي ذکر کړل چې مثال اورم د ایران نفوس دي ټول تقریبا 300 ملونه دي په 300 کې دیو کې 250 ملونه چې دی خپل فارس خلک دي چې خپل جبه ایرانی د فارسی ده کنه ګوره دوی د نور قومونو دومره د خپل اثر لاندې راوسري په دغه منطقه کې خپل په ایران په حکومت دی ورسره په عربستان په دې کې پراکسي ورونه کوي او د نور عرب ملکونو ته ډیر بازار دي ځکه دا یو مضبوطه واحد قوم دی کله چې موږ راشو موږ اته ملونه کې لکه موږ اوسه پورې نه د پنجابي نه پورا ازادي واسره مخ خپل په داخل کې په افغانستان کې پورا خپل خپلواکي دغه کړه وساتله ځکه چې دا نور قومونه چې موږ ته ډیر زیات تیریږو درس نو تیریږو ځکه وخت د جبونه مت تیر شوی استو کبه دي خاطر ګورو په پاکستان طرف ته پنجابي د دام دومره لکه خپل هغه پنجابي چې تراوړي هغه دومره په نفوس کې نه جوړي لکه څومره چې پښتانه دي خو چې کله یو شي
خو بیا هم لکه مونږ کې یووالی نشته نو چې یووالی نشته دی دا وجه ده چې لکه مونږ خپله یو هغه وخت کې چې لکه مونږ په نورو باندې اثر واچو اوس په مونږ باندې نورو لکه د ملکونو یا قومونو اثر دی او هغه مونږ خپل مینې کې جنګیم د خپل مفاداتو په خاطر باندې لکه اوس تاسې د کوزي پښتونخوا استئ خو مګر مونږ د سپیکر نه کوو چې ته یو زمونږ نه لکه د بل هیواد سړی لکه ته مونږ خپل مشر ښکاره کېږي بلکې ټول افغانان ته خپل مشر ښکاره کېږي ځکه چې تا د پښتنو دپاره غږ پورته کړی دی د افغان دپاره د غږ پورته کړی تا خپل مشر ګڼي نو که داسې خپله د کوزي پښتونخوا خلک هم دا لکه یو سیاسي شعور په هغو کې پیدا شي هلته کار وشي لکه اوسه پورې خو هغې باندې لکه کوم نصاب چې هغوی لولي د هغې نه او کوم میډیا چې ده هغه سر د پنجاب د هغې نه کډر پاکستانیان ته جوړېږي هغې نه هغه کوم احساس د پښتونولۍ چې دی هغه لږ کمیږي په هغوی کې ځکه هغه ته داسې فکر کوي چې موږ یو پاکستان یستو که څوک د پاکستان خبره هم کوي هغه ورته کنځلې کوي داسې نه وایي چې موږ د پښتونستان یستو موږ اول پښتانه یستو د پښتونستان یستو او بلکې دغه زموږ ځمکه د پاکستان سره شامله کړې که نه دغه فکر دا نه کوي نو د یووالي دپاره کار پکار دی اوس دې باندې تاسو خپله مې نظر څرګند کړئ انشاءالله تعالی بیا به اخره کې د لیدونکو او کتونکو نه خدای پاماني ما خوري انشاءالله تعالی که بیا وخت په آینده کې به بیا سره دغه کېږو راځو او بل مرکبه کوو انشاءالله تعالی اوس تاسو خپل یو نظر څرګند کړئ بیا دا اخرنی سوال شي ګرانه تاسو سونه پورې د میډیا او د ټولو شیانو خبرو کړه زما تاسو سره بالکل اتفاق دی ځکه چې داسې کار شو چې د لینن مشر ورو نو هغه پارټي جوړ کړه 15 کسانو راجم شو پارټي جوړ کړه هغه دغه شو د سنټرل کمیټې ممبران شو زروسته په ټولګه په سبا ټول سیبیا راته ولګ بیا لندن راغی لندن وچ نه د خبره صحیح نه ده په کار دار چې پولیس کې کار وشي اول پولیس رابطدار شي نو بیا وګورو لندن لس کاله د مخه باندې لس کاله او د دې نه په یورپ کې سویټزرلند کې هنګري کې جرمني کې او د دې نه اته کارونه کول دی بس کول دا غي ملګرو بعد د شپې هندبل ورته وی چې د شپې په سایکلوسټایل ماشين باندې هغه تیارول بیا په کورونه کې د شپې تقسیمول هغه ټایپ کې نه انټرنیټ او نه زموږ سره خوشخصوصي راځي زموږ سره سوشل میډیا هغه ټایپ دا شي نه نو هغه چې خلک بازار کې نو هغه ګوره په کال 1910 کې نن وخت دغه ته روستا هم په اخر کال باندې دغه دا چې لګیا ما د یو سکالونو په سوشل میډیا باندې دا غینه مخکې ګورځي اخبار چلوم چې دا غنوم دی د وایس ټایمز دا وخت اواز چې هغه هر ورځ نشر کیږي په پښتو کې او په انګلیش کې دا چلو زه په دنیا کې انټرویوګانې کوم زه په دنیا په مختلفو هندستان په اخبارونو کې لیکنې کوم زه هغه ته اړتیا لیکم زه په پاکستان په افغانستان په دغه کې دننه په یورپ کې یا په امریکا کې یا په مختلف ټلویزیون سره زما انټرویوګانې او زه دغه خبره کوم په کوزه پښتونخوا کې چې سونه پورې د هغه خلکو تعلق د ګورځ تاسو یو خبر کوم مونږه یو ډېر کس باندې دا تاسو کې چې را ټکر د کوزه پښتونخوا خلک به تاسو را پاسي نو زه ته یو خبر کوم مې چې په کور کې دورونه دا غو په مخ کې یو معاهده کېږي چې را روره ته زما روري خو چېرته زما په سر درد شي ته به زما کوم کې یره که زما چې سره جګړه شي ته زما کوم کې یا که زما چېرته خوشحالي نو خادي نو ته باید زما دا مې دا تړون رونه په مس کې کېږي او مې دا غیر ثبوت درخم ګوره چې سره امان الله خان بابا اعلان وکړ د انګريزانو خلاف جنگ نو د کوزه پښتونخوا د خلکو نه تاسو نو کړی ځکه چې تاسو انګريزان نشته نو د چې د انګريزانو خلاف لا په خیبر ورولدل نو چې د ډیورن واخله تر د عباسي نه پورې وسره ټول پښتون را پاسید نو انګريزانو سره پیدا شي چې به خبره خو د خودمختاري غواړي او خبره خو ډیورن تر ورسېدله دغه ته عباسي تر ورسېدله نو د انګريزانو چې موږ د جنگ مده اعلان وکړ بیا امیر امان الله خان تر سوچو چې دغه کې زموږ قدرونو دا کم چې خاصدارو او دا کم چې دا دغه سکوټ والا د ټولو چې دی دغه فوجو د انګريزانو فوجو دغه ورته او غیبل د میاشتې پیسې ورکولې او ویم امان الله خان واسره پاسه د هغه ټوپک په انګريزانو په سره دا کړ نو بیا د لیکوال لیکي چې زموږ سیاست په انګريزانو کې مکمل ناکام شو ځکه چې کوم ټوپک دوی لم ورکړې وي د شپې د هر میاشتې ورته ترخاګانې ورکولې او هغه ټوپک موږ په سره واړولې نو په دې کې دوی سیاست مکمل او څه چلو شو چې موږ قابل الله خان کار وکړو چې موږ په ځای باندې پرې خو د نیمه افغانستان دغه واغشته استقلال واغشته او موږ په ځای باندې پرې خو ګوره ګرانه خبره داسې ده چې مونږه همیشه داسې فکر چې زموږ د پلان وطن افغانستان دی مونږه و اتیا کاله که زموږ مشران یا په دغه کې ناستو
په کندهار کې ناستو او که بیا پلازمینه را کابل ته کابل کې ناستو موږ په سر سترګو باندې خپل مشران منلي خو بیا کله په کال 1840 کې دغه راوخته رنجیت سنگ په پیښور راوخته په هغه ټایم کې سلطان خان او یارمان خان د عبدالصمد خان رونه هغه زموږ مشرانو موږ په ځای پرې خو دوی راوتښتل دا نه په زموږ بیا تاسو نه لیکل سره بوغاري وخو چې لاره بر یو افغان او دا بوغاري سره پر وخو د خپل ولست ته کول د پاره نو ګرانه خبره داسې ده چې د کوزه د پرخور خان اوس بل خبر تاسو کو داسې ده چې دا څنګه زمکه چې زموږ یشغال شوی دی او پاکستان سره د اشغال شوی دی نو یو بل لاین راخکار په کال 1914 یو بل لاین اومده دغه په مسکه د هندستان او د چین په مسکه راخله شوی تغیر مکمن لاین وای نو دا غین اخو کوم علاقه چې د هندستان په حصہ کې راغلي نو هغه ټول چینیان شي نو هغه راغلي دي دغه ته سفارت کې ورته او یو ویزه کې موږ لږ چین ته او د څه ویزه ویزه تاسو په اړه د چین ویزه ډیره ګرانه ویزه ده او د څه ویزه ویزه خپل وطن دی دغه اجازه نه لري هندستان هغه کوي خو زموږ طرف د ویزه ضرورت نشي بس په کومه ځوان الته نه وته نو خبره خلاصه ده بیا چې سپتم کې دلته مشرقي او مغربي جرمني جدا شو نو په هغه وخت کې چې په مغربي جرمني کې کله دا یو جرمني او چې کومه چوکۍ وي دغه چې څه مشرقي جرمني جدا شو نو هغه چوکۍ به خالی پرته وي دي چوکونه به راځي او چې کله به هر کله د مشرقي پاکستان د مشرقي کې جرمني ما مغربي جرمني سوکراو تخته نو هغه په هغه ورځ باندې هغه شانتي جرمني چې په کومه ورځ هغه د مغربي جرمني په دغه باندې خدا دا به ورته نه چې شما اینجا چی میکنی شما افغان نیست دا به ورته زما خبره ده خو بل اوس په دې بل طرف راشم پاکستان د کوڅې پښتونخوا یوصل او دریش په صوبې سیمه کې نور کړی اوس یو شپاره تابع یو ځکه خدای دې مخکې خبرم د کوم دا سره د کوڅې پښتونخوا د کې پی کې خبره د خیبر پښتونخوا خبره کوم د بلوچستان هغه جدا پښتانه دا وزاره سیټونه دي زه درشه ولا په قومي سیمه کې ورکړي شلې ولا په سنټ کې ورکړي او قبایلو له مخکې 12 سیټونه ولا په دغه کې ورکړو په قومي په دغه کې په سنټ کې خو چې په افغانستان کې راځي په ویزه باندې راځي ما په ویزه سلوخ ملکونه کتلې رورجانا ما ته په تاریخ کې یو ملک د ویزې انکار نه کړی ما ته اولنې انکار په تاریخ کې هغه د افغانستان د ویزې انکار شوی دی ما ته خو زه بل یو خبره کوم د ما چې کوم تحریک شروع کړی په دې کې ولې د کوڅې پښتونخوا خلک زما سره مرسته کوي زه خپل لکه څنګه د امان الله خان بابا او خبره ده زه خیم نه خپل ملګری چې ما ملګری څوک ځکه چې پاکستان بیا ته گئی خو چې وخت راشي زه به خلکو ته وایم چې دغه غواړي لوی افغانستان غواړي او کدا پنجابستان غواړي یو د کوڅې پښتونخوا یو کس ما پسې د ټول پنجابي لپاره ټوپک نه راخل دا غوړیا سات او دا کم کسات په سوشل میډیا باندې دي د یو خبرو کوم د پنجاب استخباراتي د پاکستان استخباراتي ادارو یو کار کړی ایسای چې د وایس اف امریکا خبر درکوم دا خبر دی چې د ول زرو نه زیات دی فیک اکاونټونه کولې د پاکستان سای پسې د پاکستان پاکستان نومونه لیکل دي او پسې د افغانستان د پښتون نومونه لیکل او یو بل سره شپورو لګي یو بل سره کنځل کوي او ته په پاکستان کې نه ودی چې دوی یو بل نه شي ته زما په لپاره ورسي خو زه ته خبره کوم خبره داسې ده چې زه د خلکو ته زه همیشه خلکو ته چې تاسو کنځل وکړئ ولې وته چې کنځل نه کوي ځکه ما ته پته چې داسې کسان نه دي زه چې کله ویډیو کوم تاسو په ځما ویډیو ضروري خاطر چې څوک ماته په ویډیو باندې کنځل کوي که چا کنځل ورکړي زه بلاک کوم او زه هغه کسان نه بلاک کوم چې کم کنځل کوي بس کنځل ځکه چې سپي غپیږي او کاروان خپل منزل ته رواني زما په هغه باندې څه کار نشته نو خبره داسې ده چې زمونږ د کوزي پښتونخوا خلک ځکه زما مرسته کوي په دې کې چې دې موږ سره سبا دوکه نشي کولای که څنګه ټول عمر موږ سره دوکې شي دې موږ سره دوکه نشي که سبا دې تاسو په ول د پاکستان سره دونه فکر پیدا شي چې د افغانستان اورسي او د پاکستان دولت چې دی وشړي او بیا په پاکستان کې په بین المللي مطبوعاتو اداره پریس کانفرنس کې دنیا ته اسف غفور چې کوم ځل اسف غفور د پاکستان د فوج وینا غوي چې مشال خان ټکر د کلینه کابل ته سره پر راغلي دي او د بلوچ آزادي په زاده من خلکو سره څه تعلق ولي ځکه چې هغه ته پته راځي چې دا د بر پښتونخوا بغار نه
د سره پروګرام دی د هر څه خبر دی تعلیم یې کړی دی تاریخي کورنۍ سره یو سیاسي کورنۍ سره تعلق لري او د چې سوي د کاکي ځکه په ما پسې او مکه کار د افغانستان دولت چې دوی ته دا ویلو چې او شړې او یا په خپل د جنگ اعلان واپس واخلي خو د افغانستان دولت یو پیرنه دوه پیړۍ روشرل او یو افغان ما پسې را پانه سي چې دا ویلې چې تاسو او چې تاسو پولیس کړی چې تاسو ټاکر څه د دې ځنو شو خو زه یو خبره کوم چې زما وطن دی او مخکې به وطن دی اوس په وطن او بیا به وطن لکه د یو څو جلال آباد استاد هغه ته ټلیفون وکړ مو چې ټکر په خبره توکم مې زما د په خوده قسم کومه خپل پلاروي چې کوړه مره ده کنه زما د قسم د مارکه پور کوسته لاله و یره د ستا خپل وطن سره مینه حیرانه چې دوه پیروش لري بیا په چې نه زما وطن افغانستان دی نو خبره دا سره چې دا زموږ وطن دی دا موږ جوړو او د غوځ په تورخانه خلک درغوسه دا کوم چې کنځل کوي دا هغه خلک نه دا کوم چې تاسو غوړي دا خلک نه په خلک باندې کوي دا فکر بس یو سوال د ترغه ځکه دا لکه د ضرور موضوع کدام د لوی افغانستان غورځنګ سره تعلق لري دا بس تاسو زو کوم بیا د پامانی سره واخلو دا سوال څه دسته وای تاسو په افغانستان کې کله لکه خلک ټاکي خپل مسؤلین ټاکي په خارونو کې په ولایتونو کې نو وای تاسو داسې ټاکنې په کوزه پښتونخوا کې شروع کړې دي کنه هغه سره تاسو نظر دی دا سوال خبره کوي ډېر کول سوال د په ما ډېر خلکو کړو او د دې سوال جواب لغون ته مخکې تاسو مې شو خو تاسو خیال وکړه ځکه چې مونږه په کوزه لکه د امیر امان الله خان په وخت کې د کوزه پښتونخوا پښتانه هغه انګريزانو ته نو خو چې د خلک به ما سره ټول راپاسي خو چې دی روان چې ټول سره پاسي ټول وخت را پانه سي د ډیورن تر د باسي ټول پښتانه را پاسي اوس ما دا خبرو کړه چې زه د خپل کسان خایم د خپل په کوزه پښتونخوا کې د داخل بیا ورته الته ستونزې جوړیږي ماته د دنیا خلکو تر دې پورته ماته کسب او ماته کوي وزه سبا ورته بس ماته کا ورته بچي په قلار کې چې وخت راشي بیا بدرتوي ساسه کله چې دا خبره نه خبر نه چې ولې د کوزه پښتونخوا خلک تاسو ورته د وخت مخکې هغه ښکارا کوم د پاکستان دولت ورته دغه دونه فیک اکاونټونه ماته خبرونه راځي فیک اکاونټونه چې ټکه بس سو هغه بس د سر امر کوه د هغه زمانه د خلکو نمونه په طریقه باندې ځکه چې دلته ما کوم خلکو سره تعلقات چې د هغه نمونه په طریقه باندې خو دا څه ده چې ما پیژنې ما هم چې کوم دینو دنیا د غولې ده نو بس ګورو هم دغه دیرون زده خلک تاسو به غبوسه دا ګوره د پښتو یو متل دی مونږ ورته سخي وایو سخي تاسو ورته د غواب څه سخي وایو خلک چې سخي چې ټوپونه وخینو د موګي په زور وخی کما سره لیدل نه ما دا دون کما سره لیدل نه ما دا دون چغې نه وخلی خو سینه مزه دا درو چغ وخم یو بل نور سوال کړو دا مثلا غوند جواب ورته ورکړي ټکر څه ځکه چې د څو د پدې کلیو نصر سوال او دغه جاني خیل چې دی او په دغه کې چې دا کم ظلم وشو دې باره کې تاسو خپل تحلیل وکړئ کنه راکې تاسو خپل ګوره ګرانه زه تاسو خو دولت نه راځم په دې ظلمونو باندې ستړي شم چې بیانوم زه خو سوې ممنه زه دا شي نه وې ممنه ولې چې دې ټول بدبختو یو حل دی زه خو د باخو د زړه ښه شو چې د اباسین نه واخله تر دمو پورې د دې ټول بدبختو د ولس بدبختو یو حل دی او غلو افغانستان چې لوی افغانستان جوړ شي نو دا مسلې یو مسله خو نه لکه زموږ په دغه کې کابل کې په افغانستان کې په یو کور باندې د افغانستان دولت درې بمونو غورځول د یو کور یو لس کسان مړ شو زه کم رایات کم دغه شی په کوزه په توګه کې زموږ قبایل د پاکستان چې بوغاري وخی چې زموږ 80,000 کسان مشوي دا ټول د قبایل چې دوی مړ کړي د دنیا ته چې موږ ځامل شو او موږ قرباني ورکړي او دا دوی مړ کړي او دا غي په سره پیسې غشتي نو خبر دا سي چې دا ټول زه دا مسلې ول نه ګورم چې مصر به حل نشته مصر یو ته حل دي چې لا روبر یو ځای کې دي یره ماته یو خبره دراوسه کوم پټه سکاسانو د خبر څه پټه کسانو دغه په پاکستان کې نو ماته خبر راولېږي چې وکیلانو لایرز نو ماته خو چې ټکر څه مصر لک په دغه باندې خبره وکړه د سکایپ باندې خیر ما وی ټیک ته ما ته سکایپ ایډولې غلا نو بیا چې ما ته خبر راولېږي ټکر څه موږ لس کسانو لسونه وکیلان مې ډېره خبره ده چې خبر شروع شي ټکر څه ستاسو تاسو وې دا ته چې شپه ورځ په دې باچا خان دی سمون خان په لګي نو تاسو خاله چې په دې پوینو چې دا سوکتي او دې کوم موږ سره ست نه کړی خو یې حل نشته دلته وي موږ سره بل الټرنیټیو شته او یو خبره یاد ساته نو که تر روان شي بل ته بل دا کوم کیسه شروع کړی چې زه په پاکستان ورځم وي ته بل را روان شي نه چې مونږه وي به سیادت د وکیلانو چې موږ سره په ټوپکی او ډیرون لاین له بدله دغه په خارلي له درغلي راځي
راځي ورو ګوره خو د وخت نه مخکې دا خلک راښکاري شي نو کمړي کې د تاسو وبله تاسو خبره داسې ده چې نو مته اوس یو بل خبره پکې مس راځي دا له مس خشکل نه کله ډور غني خان یورت دغه ته وي خدای پاک لیکي وي اول لوندم تابي ناکم بیا د لوند کوم وي ځکه نه راکې زون مزه اوسماله دا دوه خبرونه مې دا خبر کړی دی ولات له ونه چرته نشو ځکه چې دا لکه زه تاسو یو لاندې مثال درکوم یو ورځ یو کتاب ما پکار شو چې کې ماته چې ډېر زبردست دغه پکې معلومات پکې وي په لندن کې دي ما کسانو سره توې دا د نن شپږو کالو مخکې خبره ده ما ته وی چې را ولا پته نشته خو لندن کې دي زه پسې لاړم لندن ته ما له پورټل کې تیر کړ چې کتاب پیدا کړ 9 پاونډ قیمت خو په کتاب باندې ما زر یو راو لګیږي او قیمت کتاب یو 9 پاونډ نو خبره چې دا معلومات راجمع کول داغه وجه سو چې ځکه نن د ستر صدرن کې ما سره داسې کاغذات دي چې د چاغه بخنه غواړم اخزر ما د دین نشم کول چې دا اباسین ته قانوني تور نه رسم نو خبره داسې به ګرانه چې مونږ خو د په دې حواله سره دا خبره کړه خبره ده خو لکه زه چې په دغه کې په کابل کې په کال 2000 او په اتل سب کې ما یو کته دغه نومې دي اته الله نومې دي اته الله صادق او په دغه پلار چې کومو ډېر پی جی کسو او دغه سره د کلچر منسټر په توګه د شاسره نو هغه په امریکا کې نه په دغه کې په کندهار کې بارګزه دي نو هغه ماته وی چې هغه زه په کابل کې هغه خبر شو نو هغه مال راغی چې مال راغی نو ماته وی چې ټکر سره ډېر ظلم شو مې ظلم شو ماته وی اوس د خبرتي ادارو نه رالم اوس ورته د هغه وخت چې لا یو قسم نه مړ شوی ښا وی ورته وی چې یاره د پېټې د ظلم وکړه مورته چې څه دا ما په لایو ویډیو کې مې لاسه نه کوم څه وی چې د پکوزه پښتونخوا کې هغه پښتانه چې چا د زړه نه افغانستان غوښته او په قلاره باندې غلي ناسو چې مقراش مونږ راپاسو هغه دوی چې کوم دي د افغانستان د پاکستان دولت خو پاکستان یو کسر نشي او ملکي دا هغه ورځ چې نو لونی مړ شو نه طاهر داور مړ شو نه عارف وزیر مړ شو نو هغه کار شو او دا د دې لپاره چې بلکس د دې لپاره چې بلکس د خبر نوم په خپل ونه د افغانستان لکه عارف وزیر چې درغلو دغه ته کابل ته نو ماته یو ډاکټر و چې ټکر صاحب زور سره په خبره ناسو نو مور چې ټکر صاحب متعلق څه شال وی چې ځکه په پیټین کې شامل نه دي ته مو وی چې لکه ګوره دا نور خبره خوشي دی دا ګورنمنت یو رئیس مملکت راځي چې ټکر صاحب د لار اختیار کوي هغه سره هغه سره ورچ ګوره بل لار پاتې نه ده خو دوی زما خبره ونه ریدله ما غریبي مکه کمنډ نه کړ ګوره هغه خلک چې کم د ځلونه دوی سره د خلک د ډیره لپاره نه چې تاسو په قبایل کو مال ماینونه لرکې تاسو دوی سره د خلک د ډیره لپاره وګینې دوی د دوی ډیر دې ملګری دي په شټه کې هغه وی چې را سټ دوی را پاسه د موږ ډیر خوشاله چې دا خو کې د ټکر صاحب د پروژه مخبرات بوزي خو ډیر زړه پوه شو چې دا روسو چې دا خو د لوی افغانستان د لپاره دغه مخنیوي کوي نو خبر او مونږ څه کوو خبره داسې چې مونږ افغانانو کې دا مصیبت دی چې مونږ د قدم لاندې ځایونو لري چې لري مخکې سره روان دي او مخکې سکیږي راځي چې دغه باجا خانو دغه ولي خانو دغه ګوره باجا خان اته کاله موږ تسریع په پیرا پسر کې په عدم تشدد په 15 د اکتوبر کال 1955 کې په لاهور کې په هایکو کې د جسټس شبیر احمد په عدالت کې سمال خان چې ځای وایي چې موږ د پاکستان د قانون د لاندې پښتون حق غواړو اوس په ټیمو چې موږ د پاکستان د قانون لاندې په تشدد د پښتون حق غواړو د پښتون او د پاکستان قانون سره بینډولند بینالمللي صاحب دي خو موږ ماته ته وایي چې څه وکړو نو بچا خو خاطیا چې کله سره په پیرا پسر کې نتیجه ورنکړه هغه بل چې کوم دینو و چې د پاکستان د قانون د پښتون حق غواړم بچا خان د پاکستان د قانون د پښتون حق هغه کوم نتیجه ورکړه چې زه وسوم چې بس او د پاکستان په کوم قانون پاکستان د پاکستان قانون کې چې معاملې تبدیل راولي نو هغه په درو کې به دوه کسان دغه مدیر کوي او پنجاب نه غواړي پنجاب هغه کار کیږي چې په دغه مکمل دغه د ټولو نه زیات یو ده چې پنجاب نه غواړي مطلب دا چې دا نور څه دي دا پښتانه د پنجاب په غلامۍ کې نور دي خپل کول دي نور هیڅ نشته کوي هغه د پردا پروګرام روان دي ګری چې تاسو په یار تاسو پته ده ګوره چې زه کابل کې په خور کې او وایم چې زه ما کابل ته خو چې مخ مې اسلام آباد کنه ته زه په سوپرسانیک جاکس کې موږ کابل ته نشم رسېدي خو چې زه په کابل کې په خور کې او زه چې زم کابل ته
او پیاده روان شي کنه پیاده لکه زه دوه پیاده درغلم چې پیاده روان شي نو کله سپاره پښتو او شي هم برسم ځکه برسم چې ما خپل منزل او خپل منزل په لور باندې روانه دا ټول غپی دي دا ټول دروغ دي دا لاره بر یو افغان او ډیورن نه منو سي درکړل د لاره افغان یو لاره بر یو افغان او ډیورن نه منو سي درکړل غپی دغه یو چې د ډیورن لاین باندې درته ځان تعلق تر ورسو دغه درکړل ټکر سیاست باندې یو خپل یو سرګندونه کومه لکه مسله د څنګه تاسو خپل خبرو کې ویل چې تاسو خپل کسان نشي خره کولای ځکه کنه ژوند خطر جوړي یا وخت خبرم دا او نه څوک دا ویل شي چې لوی افغانستان غواړو کنه نو کله چې موږ د فکر وکړو که هر رقمي لکه په نسبت د نورو کوزي پښتونخوا دغه غوندونو په نسبت دغه پی ټی ایم په پښتنو کې لکه غزمن کارته لکه سانتي جوړ کړه یو شعوري نه وره دا سوالونه په ما ډیر شي چې داخلي نه تاسو وکړئ دوه چې جواب خبره خلاصه کړ لکه هغه پښتنو کې یو څه شعور بیدار کو لکه دوی راځي همیشه په میډیا باندې راځي لکه کارم کوي هغه نوري څه نه غزلمنه خو خلکو ښکارا کړل د نور نړیوالو ته ښکارا کړل چې په پښتنو سره ظلم کیږي امر شوی دي کله چې راسن خو نشي پورته کولای کنه راسن پورته کې لکه څنګه چاري وزیر ملک بلم وجدي نو ګرور یو کرت پښتنو کې ټول دا شعور بیدار شي ټول پښتانه یو د بیره پاسي کې چې موږ پنجاب نور نه غواړو خپلواکي غواړو نو په وخت کې به د میدان سمکه به تاواري نو به کار اسانه شي زما د نظر دی کنه دا ګوره پاکستان یو ډېر لوی حرامي ملک دی زه دې ته د برتانوي استعمار ناجایز اولاد یم پاکستان فزیکی تور پښتانه په درو برخو کې ویشل اول د میاوالي د اټک د مخکې یو قبایل کړل یو شمالي پښتونخوا او بل جنوبي پښتونخوا او بیا وروسته پکې هغه اټک میاوالي جوړه ښه دا دوی مونږه فزیکی تور جوړه خو په کوزه پښتونخوا کې دوه پټې وي چې به د پښتون خبره سیاست کو په پاکستان کې دننه د پښتنو دا خبره به کوله چې د اوري خان د کورنۍ او بل د سمات خان چې د کورنۍ پټه دا د پټه صحیح شو چې دې به د پښتون خبره سیاست کو او د پاکستان دولت اسټابلیشمنت د اوري خان د پاکستان سره تعلق ساتي او د چارجیا سره ځان له تعلق ساتي چې د خپل کې چرته یو ځای نشي اوس د پښتنو طاقت په فزیکی تور په درو برخو کې او په سیاسي تور په دوه برخو کې راغی پی ټی ایم په درو برخو کې ویشل شو د پی ټی ایم ماته یو کس وغایي چې یا د پیپل پارټي نه راغلی یا د مسلم لیگ نه راغلی یا د جمهوریت اسلامي نه راغلی یا د ډیزل مولا د پارټي نه راغلی ماته څه کوي دي ته چې څوک راغلی دي دغه نه راغلی دي د دې سنمي د اوري خان پارټي نه او یو دغه پارټي نه راغلی دي دا څه شي دي اچھا پارټي نه راغلی لکه محسن نورم د اوري خان پارټي نه راغلی نو دوی د پښتنو د کمپرس او د پاکستان د قانون د لارې پښتنو غوړي دیم د پاکستان د قانون د لارې پښتنو غوړي او د پښتنو طاقت د دوه په ځای باندې په ټول برخه کې وي چې دا پاکستان غواړي او بل نو ګور ما نه یو کس ته پوسو کو انټرویو مې ما ته چې ټکر ته تاسو الته وینئ سبا کو چې څنګه مخکې کړي و څنګه مې زما کو دا او مې نشته پاتې سره ځکه چې په کمپاریټ سیاست خدا مې کو چې دغه ته ځان پارټي جوړه کړې ځکه چې ماته پته نه نقصان کوي ګینه ماته د بچاخانه د پارټي ډېر په خوا پته چې دا څوک دي خو ماته پارټي جوړه مې نقصان پیدا کوي په پارټي کې دننه ورته نقصان پیدا کوي نو مې ما بس کول او مې چې دی په کار دا و چې د دغه سره او د سره په دې نور غل چې ته په دغه کې دغه بل د تاسو خبرو کوم خلکو یې ډېر جلسونه کوي هر کله چې بچاخان په لنې پیره د غن راته د پنجاب د جیل نو دا ټک نو واخله ته د نوخره پورته جلوس ولاړو خو ټک په سوشل میډیا نو نتیجه ورکړه اوس هغه لګیا ځان لا پارټي جوړي تاسو شي دي مسعود اول ځان لا پارټي جوړ نو د دوی ډېر کلک برګر د پی ټی ایم په واشنگټن کې او لیکلو منظور ته چې یاره بس په دې نور نه کېږي چې بس ان پرسنل د بس درې کالي په دې باندې خلکو سره خبرو کوي او راځي چې پروګرام جوړ کړي او دا خبره ما مخکې کوله مې دوی سره پروګرام نشته د دې کمپیزم مطالبه د منظور شي بیا بس کوي ګوره وروره ز تاسو ته د خلکو ذهنونه بل طرف ته اړول دي دا خلک ان دا خلک دي د امریکایي جرنالست هغه خبر کوم دغه دي قبایل دي هغه چې داخله ټکر سي بل افغانستان ته تیار کړو
او د پیټین د ځوانانو ټول د لوی افغانستان لپاره ټکر څه په دې لاسو کالو کې تیار کړو چې سپور د لګیاو د خلکو په ته به دا خبره کوله د دې پیټین یو کس دا ننګیال د بریال ننګیال د کسونه مګي عبد الله هغه ما دا څه کارو چې سټل دی نه را پیدا شونه ما د منظور سره زما چاټینګ شو د سره زما چاټینګ کېده د خلکو نه پیژنې د سوکت او په دې په خبره کوله دا په لکه نه راغی نو ما په خپل فیسبوک باندې چې ما ډیر خلک ګوري نو ما په خپل فیسبوک باندې هغه چاټینګ مچو چې ملکه دا کس کوم دی دا کس دی هغه ماته د عبد الله ننګیال د بریال د شي د ماته ټلیفون دا وکړه دا راغی په د سونی میږي په میسنجر باندې ما ته چیر ټاکه سره ډالر کا مې ولې ما ته چې هرته د افغانستان یو موږ دا نه غوړ چې په باندې د افغانستان ټاپو لګي وسره د خبره ته مې زه خو د محکوم افغانستاني وایسه مې یس نو ما ته چې ته د محکوم افغانستان د دونه تیز لګي نو بس سره خو پوه شي چې به خبره خورانه غلطه وخته بیا ته زمونږ پلارې او ته خو چې خبره کوي نو موږ کسان مو کې نو ویلو لیکنه کو چې ستا خبره کوي زمونږ پلارې نو یو غنټه بیا زما سي پتون کول خو ما مې او مې پیژندې ایو دغه یو کس نو اغاله چې باز ور کړو ماشوم بچي ولا ور کړو چې ماشوم بچي ولا ور کړو نو هغه چې د باز چې دا د باز بچي هغه چې ډېر وخت به خوړله چې لیدونو پته ورګي چې هغه ټپوسو هغه باز بچي نو بیا نو دا کس ورته په ټپوسو وي پیژنم خو دې پیژنم خو خورا وخت ته پوه شم مطلب باندې نو خبر دا کړه چې مې پیژنم خو دې پیژنم خو څه ما ډېر صفاتونه کې دا څه خبر مې تاسو کړ دا په لایو ټلویزیون پر چې د ماته ځای ویلي مخالفت یو د ماته د ویلي کړه دا ټکر صاحب خبره سمه ده ان شاء الله تعالی خو زه خیر هغه د زمکه او ورولو لپاره او به په نسبت د نورو پارټیګان نه به د زمنګ نظریه د نږدې د لره د لوی افغانستان نظریه نه بل خبره ده بل زدلته بل چې نور پارټیګان ولا هغه مې ښکارا دشمنان دي دغه په دوبس کو ښکارا دشمنان دي دا خو مې په فلسطین کې د ماران دي ما سره به تاریخ خبره کوي تاریخ خبره نشته چې دا باسي ته په څو د پلان کې ور ابلور د منظور انټرویو ته نه کتلې و دلار او پر یو غنه زما دا مطلب نشي افغانستان او بیا سوي چې د افغانستان کې چې دا کم پښتني وي ځان خپل بندوبست کوي او زمونږ په پاکستان کې د نن د خپل پښتنو حق وړو او زمونږ د افغانستان د پښتنو سره استعال غوښه او افغانان دي وروره بغای وخی ماته یو د کوټي پښتونخوا یو پښتون د پټیم کاسو ماته رابطه ساتله ماته مشره یو خبره توکم مېسه و زمانه په خدای قسمي چې ګوره کته ته مونږ کوڅه د پیټیم کسان کسان د افغانستان د پیټیم کسان کوي مې اغاز ما مشره درګړې بل خبره ده هغه وي زه پاکستان سیاست کوم نه د افغانستان د لوی افغانستان او دوی په وچه په زور ځان پسته ما ته چې ټکر چې څوک په زور په ځان پسته نو خدای نه دی ورته موږ تاسو موږ د افغانستان حق ورو موږ ته خبره کوي او د لارو بر افغان د ناره د دوی نه داخلي دا لاره بغیر افغان چې د باچا خان کو ناره وته او دا یو دهشتګرد دی یو دهشتګرد اسکه پیچ دا د دین ناره نه دا خو چې څه ټاپ کړي خالو د وکیلانو چې کوم تحریکو دا دغه ناره ده ما خپل یو ناره وخی او ټکر زه د سکور کې پیدا شوم چې سل کاله به دوکي خو نور دوکي خبره نور دوکي هغه په کار ده پروګرام به خیر سره به بلم کوو ان شاء الله تعالی ځکه دي کې سوالونو ته جواب نشو ځنې سوالونه پریدو ځکه مرګري بم سری شو تقریبا یو ساعت او ودیش دقیقه پروګرام شو کنه او ما خیال چې یو ګنټه پروګرام وکړو انا یو څه دوه ګنټه تر رسیدي ماشاءالله ځکه تاسو خپل لکه ډیر کار کړی دی په کلونو رئیس هم د پښتنو د شعور بیدارولو لپاره کار کړی دی مبارزه هم کړې ده د لوی افغانستان جوړولو په خاطر باندې اساسي دا کومه خېګنې چې د پښتنو سره دي دا به هیڅ کله هېر نشي دا په تاریخ کې سب کېږي ان شاء الله تعالی کې وخت کې ان شاء الله تعالی ورته خدای زموږ په ژوند جوړ کې په ژوند جوړ نه شوي دا ټول سبتيږي په دې کې معلومیږي چې تاسو سره مبارزه د لوی افغانستان لپاره کړې و او څومره زحمتونه یې ګاللي او هغه په داخل کې او په بهر ان شاء الله تعالی دا به کېږي نو که تاسو نور څه نه غواړئ خو زه خو د مرګور سره د پامانې کوم تاسو اخر دې خبر زه یو اخرینه خبره کوم د کوڅه پښتون خلکو ته یو خبره کوم چې زما یو خبره اوري چې تاسو به ټول عمر ته پنجاب غلامان یې تاسو په پاکستان کې دومره آبادی ده ان مخکې مونږ د 14% اوس 10% چې تاسو به ټول عمر د پنجابیانو غلامان یې او چې لره او بر یو افغانستان جوړ شي تاسو به چا غلامان نه د خپل رور سره
په یو کټ کې ناسې هغه بچي کمزوري او کارسي په یو کټ کې به سره ناسې په یو پوزي به سره ناسې ځکه چې زموږ انغري شریک دي زموږ شکور شریک دي زموږ پګړه شریک ده زموږ صادر شریک دي زموږ لپټه شریک ده زموږ دوه دستور شریک دي نو مال په دې باندې اس قسمه دغه نه راځي لکه شیرشاه سوري له یو کس راغی نو ورته وی چې د پرکې په خیر جوړ په خیر وسره شو نو ډېر زوري کار او تپاوله نو به دې لاندې مشاعر ورته چې ته د پیژنې او چې راغی په پښتو کې راته وی چې سلام علیکم و علیکم السلام د نور پیژندګلو ضرورت نو زه خبره دا کوم چې د پوره پښتونخوا خلکو ته چې ګور را پاسه او ګوره د علماء نه ځان خلاص نه او زما د په یو خبره پته ارمان کو د ټولو در سره دوکي کړي بچو ګوره دا ساته چې د ټولو در سره دوکي کړي دلته نو را پاسه چې خپل د خپل د کوتن د اباسین تر نو په لوی افغانستان دی والله کبل لاري ان شاء الله تعالی د سره ټول پښتانه ورته کار کوو او تاسو اوس کو خپل غوندم جوړ کو دغه غوند لاري به مرته کار کوو تاسو ټاکنې کړی دي او ډېر په تیزی سره کار روان کړی دی ان شاء الله تعالی په دې کې به بریالي کېږو او د لوی افغانستان ته هیله ټول نو تر بلې پروګرام پورې په لوی الله سپارم خوشاله آرام او سوکاله ژوند لرئ د الله په امان